أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زما ګرانو خویندو څنګه یې تاسو ټول؟ امید کوم او دعا هم کوم الله ټول روغ جوړ خوشاله او آباد ساتي، ښه صحت سره، مضبوط ایمان سره. امين. الله دې چې تاسو د هفته په خیر خوشاله سره تیر شوي، په عمل فکر سره، کوششونو سره، هر څومره سبقونه چې لکه تاسو زده کوئ، تاسو اورېدلي، هغې دپاره تاسو وخت ورکوئ، محنت ولکوئ، هغې دپاره څه قسم تکلیفونه چې برداشت کوئ، الله دې ټول تاسو نه په ډېر څه قبول کړي. الله دې تاسو له ستاسو نامې اعمال کې شامل کړي، بهترین بدله دې الله تعالی درکړي، الله دې دنه قبول کړي او الله دې دله اخلاص استقامت هم درکړي چې علم اخیستل منل آسان شي. زما ګرانو خویندو، موږ په تېر سبق کې ویلي وو چې هدایت چاته ملاویږي، هدایت ذریعہ څه ده. قرآن موږ ته ښایي چې هدایت ذریعې څه دي. بیا الله تعالی هغې کې د مرګ او ژوند مثال ورکړو چې ستاسو یقین راشي همداسې به زه مړ ژوندې کوم، یعنې ستاسو آخرت باندې عقیده سمه شي چې ومنئ چې مرګ شته، بیا به دوباره ژوندې کېدلي. بیا ایمان زیاتولو لپاره الله تعالی د ابراهیم علیه السلام واقعه بیان کړه. بیا د خرج کولو لپاره خبره وشوله. الله موږ دا یقین راوستو لپاره چې تاسو څه هم چې خرج کړئ د هغې بدل به ضرور تاسو ته ملاویږي، یعنې په ډبل او بې حسابه ملاویدی شي. او شرط دا دی چې انسان اخلاص سره وکړي او صرف د الله دپاره وکړي او حلال مال خرج کړي. الله تعالی دا خبره ځکه موږ ته بیانوي چې زموږ یقین راشي او ایمان هم زیات شي او آخرت شته. مطلب دې خبره هم چې آخرت شته به راځي، په دې عقیده مضبوط لکه ساتي انسان. قرآن د هدایت بهترین ذریعه ده. انسان د هر څه نه خبرداري چې ځان نیکي وکړي، آخرت ته ډېرې تیاری وکړي. انسان هسې هم ژوند تېروي، خوري سکي مال لګوي او په کار دا ده چې د الله دپاره یې ولګوي، دواړه جهان به ښه شي. الله تعالی دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې هر هفته په سبقونو باندې غور و فکر کوو، هغې له وخت ورکوو، ځان پې پوهوو او عمل پې کوو، کوشش پې کوو. الله تعالی دې موږ نه هر هغه کار واخلي چې په څه باندې الله رضا کېږي او هغه کار نه مو وساتي چې څه باندې الله ناراضه کېږي. الله دې موږ اهل قرآن سره وګرځوي. الله دې موږ زموږ زړونو کې رڼا راولي د قرآن په برکت او د ژوند لاره خولو د قیامت پر ورځ شفاعت کوونکی وګرځي. دا قرآن زموږ زړونه د قرآن سره پاک او روښانه کړي او د الله تعالی هر حکم چې یاد وساتو، سنت مطابق ژوند تېر کړو او خلکو ته یې هم ورسوو. دعا وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. آمين ثم آمين. حدیث کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خپل ایمان تازه کوئ. خلکو ته تاسو کو چې ایمان څنګه تازه کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کثرت سره ډېر زیات لا اله الا الله وایي. دلته پته لګي ذکر کول ډېر ضروری دي. ایمان تازه کیږي سره سکون او برکت ذریعہ هم ده او انسان په نیکو کې اضافه هم کیږي، ګناهونه معاف کیږي، وخت په لکه په ذکر کې تیر شي. الله تعالی جون کې په صحت کې هم برکت اچي او د جون مقصد هم پته لګي چې مؤمن هر وخت کې هر حالت کې د الله ذکر کوي. الله په ذکر کولو ډېر خوشحاليږي او ذکر لپاره موږ له وقار دا چې قرآن او حدیث کلاسونه اخلو، علم اخلو، د دې نه ځان خبرو، به خلکو ته هم رسو، نو همدا د مؤمن د جون مقصد ښایي. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله موږ ټول ستا په فضل او رحمت سره نن د قرآن کریم د زده کړې لپاره راټول شوي یو. یا الله زموږ دا ناسته قبول کړه، زموږ نیتونه خالص کړه او یوازې د خپل ځان دپاره یې وګرځوه. یا الله قرآن کریم زموږ د زړونو رڼا، زموږ د سینو سکون، زموږ د غمونو علاج او زموږ د ژوند لارښودنه وګرځوي. یا الله موږ ته د قرآن کریم صحیح تلاوت کول، صحیح فهم او هغه احکام او د عمل کولو توفیق راکړي کوم چې دا قرآن کې موږ ته ویلي دي، موږ ته پوه کړي یو، موږ ته ښه واضح بیان کړي دي.
یا الله زموږ په زړونو کې د قرآن مینه پیدا کړي او د قرآن په تلاوت موږ بلمدې وساتي او د قرآن په آیتونو مو جون ښکلی کړي. یا الله موږ ته علم نافع راکړي، فایدهمن علم راکړي، داسې علم چې زموږ په عمل کې راشي، موږ ته عمل کول آسان شي، موږ ته رسول آسان شي، او داسې علم چې زموږ ایمان زیات کړي او زموږ اخلاق ښه کړي او موږ ستا حضور ته نږدې کړي، یعنی تا ته مو نږدې کړي، ستا قرب ذریعه جوړ شي. یا الله زموږ د استادانې د دې په علم کې، وخت کې، صحت کې او کوششونو ته قبول کړو، د وخت صحت کې ډېر برکت واچي او هغې ته اجر عظیم ورکړي. یا الله د قرآن د خدمت طاقت او اخلاص ول زیات کړي او د هغې هر خبره ستا د کتاب د زده کړې سبب وګرځي، یعنی د دې کتاب د زده کړې سبب کیږي او د هغې لپاره صدقې جاریه هم وګرځي. یا الله زموږ ټولو زده کوونکو ته اساني ورکړي او قرآن کریم په زده کړه کې زموږ حافظې قوي کړي. یا الله زموږ دماغ طاقت راکړي چې موږ ته یاد شي، موږ ته یادول پوهول دا هر څه بیا آسان شي انشاءالله، او زموږ ذهنونه روښانه کړي، زموږ ژبې سمې کړي. یا الله او هغه څه چې زده کړو چې زموږ په زړونو کې ټینګ وساتي، یعنې باقي پاتې شي. الله موږ ټولو له بیا په دې باندې استقامت هم راکړي. یا الله که زموږ په منځ کې څوک کمزوري نو طاقت ورته ورکړي، قوت ورته ورکړي. اگه څوک بې ارامه وي نو زړه یې وله ارام کړي، نو زړه وله سکون ورکړي. څوک چې ستړي طاقت وله ورکړي، څوک چې د ژوند مشکلاتو کې نښتي، یا الله مشکلات وله حل کړي، اساني وله ورکړي. یا الله زموږ ګناهونه وبخي، موږ معاف کړي، زموږ پټ او ښکاره ګناهونه ټول چې دې معاف کړي، که پټ یو که ښکاري. زموږ زړونه د کینې، د حسد، د تکبر، ریا او د غفلت نه پاک کړي. یا الله موږ قرآن له هغه خلکو نه وګرځئ، یعنې موږ هغه خلکو کې شامل کړي چې قرآن یې تلاوت کوي او بیا پې پوهېږي، بیا پې عمل هم کوي او بیا نورو ته رسوي. الله موږ ټول په دې باندې استقامت راکړي. یا الله قرآن زموږ په قبر کې رڼا وګرځي او زموږ په دنیا کې ملګری وګرځي، زموږ په آخرت کې شفاعت کوونکی وګرځي او د قیامت په ورځ زموږ لپاره حجت وګرځي. یا الله زموږ مور او پلار وبخي او په هغې رحم وکړي، د هغوی په ژوند کې برکت واچوي او کله دې د دنیا نه تلي، یعنې که د چا مور پلار نه وي، قبرونه د نور نه ډک کړي، یعنې روښانه کړي د نور نه، جنت فردوس ولا نصیب کړي. یا الله زموږ کورونو ته سکون، محبت، رحمت او برکت واچي. یا الله موږ ته ډېر سخت ضرورت دی، ستا د رحم ضرورت دی. زموږ اولادونه صالح، نیک او د قرآن مینوال وګرځي. یا الله موږ ټول په صراط مستقیم ثابت قدم وساتي، زموږ زړونو له هدایت ورکړي او یا الله زموږ زړونو د هدایت ته پس ماړئ، موږ ګمراهۍ نه وساتي. یا الله خپل خاص رحم کرم را باندې کړي، خاص رحمت را باندې نازل کړي. او یا الله زموږ د قرآن کلاس د خیر، د برکت، د هدایت او رحمت سبب وګرځي چې کله دینه پاسو چې زموږ ایمان زیات شوي، علم مو اغوستی، موږ دې پوه شوي یو. الله ته اساني ورکولو والی ته موږ له اساني راکړي په دې باندې عمل کولو، د دې زده کولو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله فمنګه زموږ په استادانو، زموږ په زده کوونکو، زموږ په کورونو، په ټول امت محمدي صلی الله علیه وسلم خپل خاص رحمتونه نازل کړي. الله زموږ د نننۍ ناسته په خپل نوم شروع کوو. ستا دا نننۍ چې کوم ناسته دا په خپل موږ خپل کوشش او مهنت سره خو نه کېږي، خو یا الله ستا نه مدد غواړو چې دا موږ شروع کوو دا کلاس، نو موږ خپل فضل سره موږ ته کامیابي راکړي چې موږ کامیاب شو، موږ عمل کول اسان شو. یا الله دا زموږ لپاره بابرکت وګرځي او زموږ ټولو نه قبول کړي. آمین ثم آمین. جزاکم الله خیر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله من سورة البقرة آية نمبر 177 كو، يعني يوصل أو أوايا آيات. أولا بمون دي آيات لفظ ترجمة كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس ندى البر نيكي أن شي تولوا تاسو أغرزوي وجوهكم بالمخونة قبل طرفتا المشرقي دا مشرق والمغربي أو مغرب، ولكن أو لكن البر نيكي فبريكا كيوليكي دا هغدا من آمن چې څوک ایمان راوړي بالله په الله باندې واليوم الآخر او د آخرت په ورځ باندې والملائکتی او په فرشتو باندې والکتابی او په کتاب باندې والنبیین او په نبیانو باندې وآتا او هغه ورکړي المال مال
علی حبه د هغو په محبت کې ذوی القربه خپلوانو له یعنی رشتہ دارانو له والیتاما او یتیمانانو له والمساکین او مسکینانو له وابن السبیل او مسافرانو له والسائلین او سوال کولو والو له وفي الرقاب او پسټونو کې په بریکټ کې لیکي د آزادولو واقام او هغوی قایموي الصلاة منز وآتا او هغوی ورکوي الزکاة زکات والموفون او چې څوک پوره کولو والدي بعهدهم د خپل وعده اذا چې کله عاهدوا هغوی وعده وکړي والصابرین او چې څوک صبر کولو والدي فی البأساء په تنګدستۍ کې والضراء او په تکلیف کې وحین او په وخت کې البأس د جنگ اولئک هم دا خلق دی الذین چاچی صدقوا رشتیا وی و اولئک او هم دا خلق دی هم هغوی المتقون چې متقی دی یعنی پرهیزګار دی. اوس به موږ د آیا نمبر 177 تفسیر کوو. په تیر سبق کې موږ د خوراک څښاک د احکاماتو په باره کې ویلي وو چې مونږ کوم سیزونه خوړی شو او کوم نشو خوړی او مونږ ته یو ډیر اهم هدایت ملو شوی وو هغه دا و چې مونږ د شیطان د قدمونو اتباع نه کوو. نو مونږ ته پته ولګېده چې کومه خبرې د الله تعالی د طرف نه دي او کومې د شیطان د طرف نه دي او شیطان په انسان باندې چې کوم کارونه کوي نو هغه ټوله بدی وي او بے حیايي وي او ګورئ د بے حیايي کارونه چرته هم د الله تعالی د طرف نه نوي. الله تعالی ډیر حیا والا دی نو چې کله د بے حیايي سو خبر راشي او تاسو زړه هغه طرف ته مایل کیږي نو تاسو پوه شئ چې دا د شیطان د طرف نه دی او دغه شان هغه ټولي خبري چې نه تاسو چرته اورېدلې وي نه مو ویلې وي او نه د هغې څه دلیل وي نو هغه خبري کول په الله پسې دا هم شیطان کوي او دغه شان پړنده باندې د هیڅ چا هم پیروي یعنی اتباع مکوئ کو هغه هر څوک وي سوای د الله تعالی د رسول نه هغه تاسو فالو کولی شئ او د هغو بلایند فالوینګ یعنی پړنده باندې اتباع مونږ په دې وجه کولی شو ځکه چې په هغو باندې چې هر څه راغلی دي نو دا د الله تعالی د طرف نه دي باقي مونږ د بل هیڅ چا متعلق داسې نشو کولی مګر د هغه کس چې هغه مونږ له الله تعالی طرف ته دعوت را کوي او مونږ دا هم وکتل چې اکثر خلک د آبا او اجداد اتباع کوي او په دې وجه هغوی گمراه کیږي او هغوی د گمراهۍ سبب څه بیانوي چې زمونږ مشرانو خو به داسې هم کول او که مونږ له د هدایت پیغام راشي نو مونږ له د هغوی په خبرو پورې نښتل نه دي پکار صرف په دې وجه چې دا به زمونږ مشرانو کوو نو دا به مونږ هم کوو دا څه دلیل نه دی او دغه شان ایمان والو ته فرمایلی شو چې تاسو طیب خورئ او د الله شکر ادا کوئ. دا هم ناشکری ده چې کله موږ په خوراک کې نقصونه راوباسو چې دا خوراک ښه نه دی دا داسې دی هغسې دی دا ښه نه دی پوخ شوی دا هم ناشکری ده د خوراک. په ځینې کورونو کې جګړې صرف په دې وجه وي چې په وریجو کې مالګه ولې زیاته شوه او په ډوډۍ کې مالګه ولې لږه ده مرچکې ولې زیات شوی دی نو دا قسمه خبرې په ناشکرۍ کې راځي چې الله تعالی درله څه درکړي نو په هغې باندې ډېر شکر ادا کوئ او بیا الله تعالی موږ ته حرام څیزونه واضح کړل او په کومو حالاتو کې بنده هغه خوړی شي چې کله د هغو حالت ډېر خرابېدو واله وي بیا موږ کتل چې څوک د الله تعالی پیغام پټوي نو د هغوی څومره غټه سزا ده او په آخري آیت کې موږ دا ووی چې دا قسمه سزا ورله ولې ورکړی شوې وه. انسان سوچ کوي چې یا الله دومره غټه سزا به داسې خلکو ته ملاویږي ځکه چې الله تعالی کتاب را لېږلی دی چې هغه حق و مګر خلکو په کتاب کې اختلاف وکړو او بیا د هغه اختلاف په وجه په خلکو کې بې اتفاقي پیدا شوه. الله تعالی خپل رسولان راولېږل چې د هغوی اختلاف ختم شي لیکن دوی په ضد کې پراته وو او چې څوک په ضد کې راشي نو بیا هغوی په گمراهۍ کې ډېر لرې لاړ شي او نن به انشاءالله موږ په 3 ټاپکس باندې خبرې کوو. د سورة البقره دا حصه چې ده نو په دې کې ایمان والو له
شریعت ورکړی کیږي دوی له اسلامي قانون ورکړی کیږي. د دې سپاره په شروع کې مونږ وې چې چا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او داغو په رسالت باندې نو اوس د دې امت قبله بیت الله طرف ته بدله شوه، یعنی مسجد الحرام طرف ته. اوس دا یو جدا امت دی او د دې امت خپل یو پہچان دی. اوس دې امت ته د شریعت ضرورت دی چې تاسو به څه کوئ او څه به نه کوئ. نو مخکې به مونږ احکامات ګورو او ګورئ د خوراک څښاک په باره کې احتیاط کول څومره ضروری دي، ځکه الله تعالی د حلال حرام احکامات راولېږل. که چېرې دا دومره ضروری نه وی نو قرآن کې په دې باندې هیڅ حکم نه راتلو چې ستاسو څه مرضي ده نو هغه خورئ، هیڅ فرق نه پرېوځي د خوراک سره. بس ښه کارونه کوئ، خوراک په خپله مرضۍ باندې کوئ. نو موږ ته پته لګي چې دین صرف د منځ او روژې نوم نه دی. دین دا هم دی چې موږ څه خورو، دین دا هم دی چې موږ ودونه د کومو خلکو سره کوو، او دین دا هم دی چې موږ د الله تعالی احکامات تر کوم حده پورې منو په خپل وادي شوي ژوند کې. دغه شان خبرې هم مخکې را روانې دي. نو دین ډېر څیزونه کور کوي او دین دا هم دی چې د یو اسلامي ملک قانون څنګه پکار دی چې هغه هم د دین مطابق وي. مونږ ته خو دین صرف منځ، روژه، حج، زکات ښکاري. دا خو صرف د دین پیلرز یعنی ستنې دي. په دې باندې د عمارت ضرورت دی، یعنی د آبادۍ. نن به مونږ اولنی شی ګورو چې نیکي څه شی دی. دویمه به دا خبره وایو چې کله څوک یو بنده قتل کړي نو بیا د هغې څه بدله ده. او دریمه خبره دا چې که څوک وصیت کول غواړي نو آیا هغه وصیت کولی شي او که نشي کولی، د چا دپاره کولی شي او د چا دپاره نشي کولی. او بیا که د چا دپاره وصیت وشي نو د هغه څنګه رویه پکار ده. نو اوله مونږ ګورو نیکۍ ته چې نیکي څه شی دی. سبحان الله، الله تعالی مونږ ته نیکي هم بیان کړې ده. مونږ د ځان نه نیکي نشو جوړولی چې دې ته نیکي وایي. دا به الله تعالی مونږ ته ښیي، هغه به یې مونږ ته ډیفاین کوي. نیکي به ځکه هغه مونږ ته بیانوي ځکه چې زمونږ نیکي خو به هغه قبلوي او نیکي مونږ د هغو دپاره کوو. نو هغه به مونږ ته وایي چې د هغو په نس کوم کارونه نیکۍ واله دي. د نیکۍ په باره کې نن مونږ په مختلفو ډلو کې تقسیم شوي یو. ځینو خلکو ته منځ، روژه نیکي ښکاري او هغوی وایي چې دا نور کارونه هیڅ حیثیت نه لري، اصلي شی دا دی. او ځینې خلک وایي چې ګیره پرېښودل، حجاب کول بس دا نیکي ده. باقی کو د کور د ټولو خلکو سره هر قسم رویې او اخلاق وي او خلک د یو بل سره خبرې نشي کولی، یریږي چې دی به غوسه شي. خلک د هغوی نه لرې لرې تښتي، د سلام کولو نه هم یریږي. که په مسجد کې میلاو شي نو بد نیتونه یې نیولي وي، چېرته مسکی کېږي نه. هغوی ته دا دین ښکاري چې دغه شان ریزرف اوسېدل ښه دي او سخته رویه ساتل دا زموږ دین دی او موږ په دې باندې ډېر پابند یو. دې ته دین وایي او په هغه کسانو پورې خاندي چې چا ګیره نه وي. نو دا د هغوی کانسپټ دی د دین. دویم کانسپټ دا دی چې سوشل ورک، یعنی د چا سره ښه سلوک صرف دغه دین دی. بس تاسو د خلکو په کار راځئ، د هغوی خدمت کوئ، د غریبانانو مسکینانو کارونه کوئ. بس دغه نیکي ده. خو هغوی ته د منځ روژې دپاره وویلی شي نو هغوی څه وایي چې موږ ډېر لیدلي دي منځ کولو والا خلک، په هغوی کې څه دي، ډېر حجاب والا خلک مو لیدلی دی. هغوی خو داسې وي هغسې وي. او ګیري والا څو خلک دی، دوی ته صرف خپل ځانونه ښه ښکاري او په هغوی کې دا خرابۍ دي، دا خرابي ده. نو هر چا د دین خپل یو معیار جوړ کړی دی. نن به مونږ ګورو چې الله تعالی څه ته نیکي وایي. آیا مونږ چې کوم کارونه کوو نو هغه نیکي ده او که دا یو پوره پیکج دی، دا یو مکمل پیکج دی او په دې کې هر څه شامل دي. په هغې کې منځ هم دی، په هغې کې روژه هم ده، په هغې کې وفا او عهد هم دی، په هغې کې د خلکو په کار راتلل هم دي، په هغې کې اخلاقیات هم دي، په هغې کې معاملات هم دي. نو په یو آیت کې دومره وسیع تصور ورکړی شوی دی د نیکۍ چې د هغې په ذریعه موږ پوهېدی شو چې نیکي څه شی دی. په ایمانیات کې اولنی شی دی نیکي، دویم دی عبادات او دریم دی معاملات.
څلورم دي اخلاقیات. دا نیکی ده. نو دا څلور خبرې په دې آیت کې راغلي. سبحان الله. نو نیکی یو شی متصور کوي او مونږ به دا شی هم وګورو چې مونږ په یو څیز پورې ونښلو چې هم دا نیکی ده. اوس آیت نمبر 77 ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر، نه ده صرف نیکی. او صرف نیکی ولی لیکو دلته مو ځکه چې کچری دا وی چې لیس البر یعنی کو پرا باندې پیښ وی نو بیا به دا غي مطلبو چې دا خو نیکی ده نه. قبل المشرق والمغرب، چې تاسو خپل مخ وګرځوئ مشرق طرف ته یا مغرب طرف ته. دا نیکی ده نه ځکه چې دا هم یو نیکی ده. نو بیر چې راغی نو دا غي مطلب دا شو چې نیکی صرف دا نه ده چې د قبله ډایرکشن فالو کول. دا خو نیکی ده لیکن دې ته صرف نیکی موایه. نو دلته د قبله د ډایرکشن خبره ولی راغله ځکه چې مونږ د دې سپارې پاوله کې وکتل چې څومره ځله دا خبره په تاکید سره وشوه چې قبله طرف ته مخ کړئ. چې کله تاسو مونږ ته ودرېږئ نو قبله ته مخ کوئ. اوس تاسو ګورئ د دې ټاپک نه به تاسو ته اندازه وشي چې دا د هغې سوسایټي یعنی معاشره بریکینګ نیوز یعنی مضمون جوړ شوی وو. هر طرف ته دا بحثونه کېدل چې د دوی خو قبله بدله شوه. دا لا څنګه خلک دی؟ دوی ته پاوله کې پته نه وه چې مونږ ته کوم طرف ته مخ کول دي. کله یو خوا کوي او کله بل خوا. دا لا څنګه دین دی؟ دومره ډېرې خبرې او دومره پروپیګنډاز شروع شوې په دې خبره باندې او داسې ښکارېده لکه چې دین بس دغه دی او د دې نه سیوا نور هیڅ هم نشته. هر ځای دغه خبرې وي. کله کله یو داسې نوې خبر راشي چې کوم خوازی نو هغه خبره وي. نو دا د هغه ورځو یو ګرم بحث والا ټاپک و. نو وفرمایلی شو چې صرف دا خو دین نه دی. تاسو ته ټول دین دا ښکاره شو. تاسو په دې خبره پورې نښتئ چې یو خوا مخ کوئ او بل خوا مخ کوئ. دی خو د دین په روح باندې نه دی پوهه لکه څنګه چې به یهودیانو کول. نو د دوی د ټولو نه غټ پرابلم دا و چې دوی په ریچولز کې ډېر مخکې دي. ظاهري عبادتونه خو ډېر کوي لیکن د هغې په اصل مقصد باندې نه پوهیږي چې د دې اصلي مقصد څه دی، د دې روح څه دی. اصلي خبره خدا ده چې د الله تعالی حکم ومنلی شي چې هغه د یو ځای حکم راکړي چې دې طرف ته مخ کړئ نو موږ به د هغو خبره منو. زموږ خو نه د مشرق سره محبت دی او نه خو د مغرب سره دشمنی ده. هیڅ داسې خبره نشته. موږ ته خو صرف د الله تعالی خبره منلی چې هغه موږ له د کوم ډایرکشن حکم راکوي نو هم هغه طرف ته به موږ مونځ کوو. زموږ خو څه مسله نشته. نو دلته بنیادی خبره ده د الله تعالی د حکم تعمیل کول. دا نه ده چې موږ په ظاهره پسې لاړ شو او هغه خبره ټینګه کړو. لکه نن سبا د دې خبرې دومره غټ افسوس دی او فکر دی چې دا امت مسلمه په فرقو کې څنګه تقسیم شو. دومره فرقه پرستی ده چې ټول عبادت ته فرقې کېږي. باقاعده د هغې پوجه کوي. کوستا تعلق د یو خاص فرقې سره وي نو بیا تاسو ښه مسلمانان یې او که چېرې د هغه فرقې سره مو نه وي نو بیا تاسو هیڅ هم نه یې. بیا ستاسو دین او ایمان زیرو دی او دې فرقواریت مسلمانان داسې تقسیم کړل چې د چا توجه دې طرف ته نشته چې نیکي څه شی دی، ایمان څه شی دی، اخلاق څه دي، معاملات څه دي. الله تعالی چې کوم د نیکۍ کارونه او کومې خبرې را لېږلي دي هغه په دماغو کې نشته چې بس موږ د فلانی فرقې سره میلاو شو نو بیا به موږ صحیح شو. که موږ د یو خاص فرقې سره نه یو نو بیا ټول خرابې دی. په هغې باندې جنگ جګړې او بحثونه کېږي. د هغې په وجه په یو بل پسې بدې ردې ویل، په منبر باندې کېناستل او د فرقو خبرې کول. نو دا اصلي نیکي وروسته کړي او په فرقه پرستۍ باندې زور ورکړي شي او بیا بنده ټول عمر خپله فرقه مخکې کوي او په دې کې ټول عمر تیر شي. د نیکۍ د خبرو سره د هغوی هیڅ دلچسپي نه وي. نو موږ له په دې خبره باندې پوهېدل دي چې دا سایډ والا خبرې دي او په دې پورې دومره منخلی چې اصلي نیکي کول مو هیر شي. داسې مه کوئ. ټیک ده؟
تاسو یو امام فالو کوئ چې د چا مذهب تاسو خوښوي د هغو خبره تاسو ته ښه او صحیح ښکاري، لیکن هغه هر څه ګڼل چې د مسلمانۍ نه مخکې تاسو دا تپوسونه شروع کړئ چې ستاسو تعلق د کومې فرقې سره دی، نو په دې وړو څیزونو کې من خلی. دې ته فروعي څیزونه وایي چې تاسو شاخونه راټینګ کړل او اصلي شی مو پرېښودو. دلته الله تعالی فرمایل چې ګورئ نیکي خو صرف دا نه ده، لیکن البر نیکی من آمن بالله چې څوک ایمان راوړي په الله باندې. خبره خدا سي پکار ده چې نیک هغه دی چې څوک ایمان راوړي په الله باندې، لیکن دلته راغی چې نیکی هغه ده چې څوک ایمان راوړي په الله باندې. البر خو مصدر دی، که تاسو په مصدر نه پوهیږئ نو هیڅ خبره نه ده. نو دلته البر راغی او موږ ته ویلی شو چې هغه کس داسې دی چې د هغو په لیدو سره خلک وایي چې دا خو ټوله نیکي ده. لکه کوم موږ چاته وګورو چې هغه ډېر زیات سخي وي نو موږ وایو چې هغه خو سخاوت دی. موږ دا نه وایو چې هغه سخي دی، بلکې موږ وایو چې په هغه باندې د سخاوت حد تمام دی. که څوک ډېر محبت کوي نو موږ دا نه وایو چې دا محبت کول واله دی، بلکې موږ وایو چې دا خو محبت دی. نو دغه البر نیکی یعنی نیک کس هغه دی چې د هغو نوم نیکي وي. چې څوک من آمنه بالله، نو دلته د ټولو نه مخکې په ایمانیات باندې خبره شوې ده. د آمنه بالله نه واخله د والنبیین پورې دا ایمانیات دي. او ایمان کوم ځای وي؟ که زه تاسو ته ووایم چې تاسو ما ته خپل ایمان لږ وښیئ، نو تاسو خپل حجاب خو ښیلی شئ، مونځ ښیلی شئ، لیکن تاسو خپل ایمان نشئ ښیلی، ځکه چې ایمان کوم ځای وي؟ هغه په زړه کې دننه وي. نو اوله خبره د څه راغله؟ د باطن یعنی پټ دننه، او زموږ توجه په څه وي؟ په ظاهره باندې. او ایمان کوم چې دننه شی وي په هغې باندې خو موږ خبر نه یو چې هغه شته هم او که نه. په ظاهره د ایمان دعوې کوو او دننه مو څه وي؟ دننه ایمان مړاوی وي، په ظاهره باندې منډه ترړه وي، لیکن دننه څه وي؟ هیڅ هم نشته. او دا مسله د منافقین وه، د هغوی دننه ایمان نه و. نو د ټولو نه مخکې چې کوم نیک انسان وي نو هغه په خپل باطن یعنی خپل ځان د دننه نه ښه کوي، دا ښکلی کوي. او په ایمانیات کې هم د ټولو نه مخکې په الله باندې ایمان. او څوک وایي چې د هغو په الله باندې ایمان نشته؟ دا خو ټول وایي چې زموږ په الله باندې ایمان دی. منافقینو به هم دا خبره کوله. نو ولې هغوی ایمان والا ګڼلی شوي وو؟ نه، ځکه چې په ایمان او اسلام کې فرق دی. په اسلام کې بنده داخلیږي د کلمې د ویلو سره، لیکن ایمان په زړه کې دننه وي. ایمان په چا کې شته او که نه، ضروري خو نه ده چې څوک د اسلام راوړي او په هغوی کې د ایمان هم وي. هر مؤمن مسلم دی، لیکن هر مسلم ضروری نه ده چې مؤمن وي. هر مسلمان ضروری نه ده چې مؤمن وي، ځکه چې د ایمان بوټی په حفاظت سره لویول وي، د هغې پرورش پکار وي، په هغې باندې محنت کول وي. که چېرې دا یو څو ورځې بغیر د محنت نه پاتې شي نو دا به مړاوي شي او کله کله دا مري هم. ها، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ایمان کمیږي او زیاتیږي. دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څومره د دې حفاظت کوئ، تاسو څومره د دې کیر کوئ چې دا دې لویږي او همیشه دې تازه وي. داسې خو نه ده چې مونږ کلمه ووایو نو بس مونږ په مسلمانانو کورنو کې پیدا یو نو دا پوره ده. نو د دې په وجه په مونږ کې ایمان دی او دا په خپله لویږي. نو دا خبره تاسو ته چا کړې ده؟ ستاسو څه خیال دی چې دا ایمان به بغیر د محنت کولو نه زیات شي؟ د دې د زیاتولو دپاره خو نن مونږ ناست یو، دا مونږ چې قرآن پاک وایو، نو د دې مقصد دی چې زمونږ ایمان سیوا شي. که چېرې دا مړاوی شوي وي نو چې دا تازه شي. کمزوری ایمان نه دی پکار مونږ ته ضرورت دی د طاقتور ایمان، د مضبوط ایمان. ایمان بالله ډېره لویه خبره ده. ایمان هغه تصدیق دی چې د هغې په وجه امن او اطمینان وي. دا دی د ایمان تعریف. علامه راغب اصفهانی فرمایي هغه د ایمان دا تعریف کړی دی چې ایمان تصدیق دی. کوم یو تصدیق؟ دا د دې خبرې اعلان دی، ډیکلریشن دی. د څه خبرې؟ د امن او اطمینان.
ایمان صرف د زبانی خبرې نوم نه دی. ایمان په زړه کې دننه دی او د دې اظهار څنګه کیږي؟ د ژبې سره او بل د اعضا سره د عمل په ذریعه. نو ایمان پړنده باندې تلل نه دي چې زموږ مور پلار مسلمانان دي نو ځکه موږ مسلمانان یو. نو داسې نه ده چې چونکې موږ مسلمانان پیدا شوي یو نو موږ ایمان واله شو. نه، ایمان خو د شعور نوم دی، د یو داسې شعور چې هغه ژوندی وي. چې تاسو یو شی د شعور سره منئ، الله تعالی داسې منل چې واقع دا ټول صفات د الله تعالی دي چې هغه په خپلو ټولو صفاتو کې کامل دی، مکمل دی، په هغو کې هیڅ قسمه کمزوري نشته، هغه د هر نقص نه پاک دی، هغه با اختیار دی، یعنی ټول اختیار د هغو سره دی، هغه د ټولو قدرتونو مالک دی، هغه د علم مالک دی، هغه په هر څیز باندې خبر دی، اورېدو والا دی، لیدو والا دی، پوهې والا دی. الله تعالی ټول اسماء حسنا چې دي نو په هغې ځان پوهه کړئ او هغه منئ او په دغه صفاتو د هغو څوک شریک نشته. ټیک ده؟ د الله په فیصلو باندې راضي کېدل، مطمئن کېدل، د دې ټولو څیزونو د یو ځای کېدو نه ایمان جوړیږي. نو اصل ایمان د یو شعوري سفر نوم دی، دا یو جرنی ده او په دې کې انسان هر ورځ زیاتیږي، سیوا کیږي. چې څوک د خپل ایمان آبیاري کوي یعنی اوبور لور کوي نو هغه لویږي او تازه کیږي. بیا هغه خدای چې هغه د انسان نه پناه دی هغه ته داسې ښکاره شي لکه چې ما هغه ولیدو، یعنی هغه په خپل ژوند کې خپل رب تلاش کړي، هغه الله تعالی داسې محسوسوي لکه هغه چې الله تعالی ولیدو. نو دغه شانوي الله تعالی د هغو په ژوند کې یو انقلاب راولي. په دې خبره باندې تاسو د یو وړوکي مثال په ذریعه پوه شئ. د موسی علیه السلام په زمانه کې په مصر کې جادوګران وو. دا جادوګران د موسی علیه السلام سره د مقابلې دپاره راغلي وو. چې کله جادوګرانو وکتل چې موسی علیه السلام لاټۍ وغورځوله او د هغې نه مار جوړ شو او د جادوګرانو هغه ټول ماران یې وخوړل، نو هغه وخت د هغوی یقین په دې خبره پیدا شو چې دی خو د الله نبي دی. چې څنګه هغوی د موسی علیه السلام معجزه ولیده نو هغوی ټول په سجده باندې پریوتل او هغوی وویل چې آمنا برب العالمین، چې موږ ایمان راوړو په رب العالمین باندې. دې ایمان په هغوی کې دومره غټ چینج راوستو او هغه جادوګران چې د فرعون د عظمت په وجه لاندې پراته وو خښ وو، د هغو تعریفونه به یې کول، د هغو چاپلوسۍ به یې کولې او چې څنګه هغوی ایمان راوړو نو فرعون هغوی له دمکي ورکړه چې زه به تاسو له دومره سخته سزا درکړم چې په مخالف سمتونو کې به زو ستاسو لاس پرې کړم، یعنی د ښي لاس سره به زو ستاسو ګسه خپه کټ کړم او تاسو به په سولۍ باندې اویزان کړم. هغوی ورته په جواب کې وی چې ستا څنګه خوښه ده نو وکړه، تو خو زمونږ نه زمونږ ژوند اغستی شي خو د هغې نه اخوا خو ستا بلکل اختیار نشته. نو جادوګران خو هغه وو لیکن د هغوی دننه ایمان دومره مضبوط شو چې د هغوی نه نوي انسانان جوړ شو، داسې انسانان چې هغوی الله تعالی وپېژندو، هغوی د الله نه یریدل. نو ایمان د الله د پیژندو نوم دی. کو انسان رب پیژني نه نو بیا د هغوی ایمان په څه خبره شو. چې انسان په کوم څیز باندې ایمان راوړي نو د هغې مطابق د هغو کیفیت شي. د مثال په طور ستاسو د زړه حال به هغه حال نوي چې کله تاسو یو میږي ووینئ په نسبت د مار د لیدو. د مار د لیدو سره د زړه حالت بدل شي. نو چې کله انسان یو شی مني نو د هغه د زړه کیفیت د هغې مطابق شي. چې کله انسان وایي چې ما په الله تعالی باندې ایمان راوړو نو بیا د الله تعالی د هیبت نه د هغه د یری نه د انسان आवाज ډېر ښکته شي او هغه ژوند بیا آزاد ژوند نه وي، هغه بیا د پابندۍ ژوند تیروي. هغه داسې محسوسوي چې زما رب ما ته هر وخت ګوري، هغه زما نگراني کوي. هغه ایمان چې کافر به د قیامت په ورځ راوړي کنه چې کله هغه هر څه وویني نو مؤمن په دې دنیا کې هغه ایمان راوړي لکه څنګه چې به کافر را وغورځېږي په آخرت کې. نو دغه شان مؤمن الله تعالی ته ښکته شي را وغورځېږي په دې دنیا کې. په کافر باندې چې به هلته څه تېرېږي که نه نو په مؤمن باندې هغه هر څه نن تېرېږي. د هغو په ژوند کې زلزله راشي او واقع هغه بیا د ایمان مزه وڅکي.
دا وړه خبره نه ده چې کله انسان وایي چې دا خو د تیرې زمانې زړې خبرې دي. د هغو ایمان په دې خبره وي چې ای الله تو د موجوده وخت، د تیر وخت او د راتلونکي وخت نه داسې خبر یې لکه چې هغه هر څه ستا په وړاندې دي. نو د الله د پاره تیر وخت هم داسې دی او راتلونکي وخت هم داسې دی لکه موجوده وخت. نو د هغو د پاره ماضي، حال او مستقبل ټول سیم دي. ولی هغو ته دا پته نه ده چې په 21مه صدۍ کې به د انسان څه ضروریات وي او د خلکو به څه مسلې وي. ولی هغو ته پته نشته چې د چا لپاره څه بهتر دي، چې د چا په څه کې خیر دی. بیدک الخیر، چې کله مونږ وایو چې ای الله ټول خیر ستا په لاس کې دی، نو مونږ څه وایو؟ او که دا هر څه صرف د خولې خبرې دي، نو په الله باندې ایمان راوړل ډېره غټه خبره ده. د دې سره انسان ډېر بدلیږي. ځکه چې څوک د شعور سره ایمان راوړي او په دې دین کې داخل شي، نو د هغوی ژوندونونه څنګه بدل شي. مونږ خو پیدایشي مسلمانان یو، لیکن د هغه خلکو په شان نشو کېدی چې څوک شعوري ایمان راوړي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې هغوی هغه شی لیدلی دی چې هغه مونږ ټول په ژوند کې نه دی لیدلی. هغوی محنت کړی دی د الله تعالی د تلاش کولو، نو هغوی الله تعالی پیژندلی دی او د هغې نه پسې ایمان راوړی دی. مونږ هسې په خوله وایو لیکن پیژنو نه الله تعالی، ځکه زمونږ ایمان کمزوری دی. او ګورئ دا مونږ چې د ایمانیاتو خبره کوو که نه، نو دا داسې فرض کړئ لکه چې یوه ونه ده د نیکۍ، د هغې چې کوم جړونه دي، روټس دي، نو هغه ایمانیات دي. نو دا انسان ته په نظر نه راځي، لکه څنګه چې د ونې جړونه په نظر نه راځي. تاسو ته صرف د ونې تنه په نظر راځي، شاخونه په نظر راځي، تاسو ته پاڼې او ګلونه په نظر راځي، لیکن جړ درته نه ښکاري. اوس سودي کوچري جړ مضبوط وي، نو دا میوې، ګلونه او پاڼې به شنې وي، تازه به وي. کوچري جړ کمزوري وي او که په ونه باندې میوه هم ولګي، نو څه به وشي؟ که یو سیلی راشي، طوفان راشي، نو هغه ونه به وغورځېږي، هغه به مقابله ونه کړی شي، ځکه چې د هغې جړ مضبوط نه و. دغه شان که تاسو په دې جړ باندې کار ونه کړئ، په دې آیت کې چې آت المال علی حبه راغلی دی، نو دا ټول ګلونه دي، پاڼې دي، شاخونه دي، د اخري آیته پورې چې دا څومره څیزونه راغلي دي، نو دا د ونې مختلفې حصې دي. ټیک ده؟ تاسو دا ایمانیات د ونې په شان فرض کړئ، ځکه چې ونه د لاندې نه بره راخیږي. دغه شان ایمانیات روټ دی او مخکې دي معاملات، اخلاق، عبادات. ځکه چې دا هر څه انسان ته په نظر راځي که نه، نو دا د بره څیزونه دي. که دا ظاهري څیزونه ډېر هم ښکلي وي، لیکن که د دې نیکۍ د ونې جړ مضبوط نه وي، نو دا هر څه د سیلۍ سره ډېر په اسانه ختمېدی شي. نو په جړ باندې د ټولو نه زیاته توجه ورکول پکار دي چې څومره د دې ونې جړ مضبوط وي، نو هغومره به دا ونه ډېره مضبوطه وي. بیا که ډېرې سیلۍ او طوفانونه راشي، نو دا ونه به نه خوځي. زما په خبره پوهېږئ او که نه؟ نو ځکه په دې څیزونو باندې کار کوئ، دا مضبوط کړئ. د نیکۍ د دې ونې نه مه لاپروا کېږئ. زموږ توجه په څه باندې وي؟ د نیکۍ په ونه باندې، د هغې په ګلونو، د هغې په پاڼو، ځکه چې هغه ټولو ته په نظر راځي. په منځ کې ټول ایمان زوړ شوی دی، خوړلی شوی دی، لیکن د هغې د تازه کولو زموږ سره هیڅ پروا نشته. نو ایمان بالله، په الله تعالی باندې ایمان او په الله باندې ایمان په حصه کې مونږ سویلی وو والذین آمنوا اشد حبا لله. ایمان والا خدا الله تعالی په محبت کې ډېر شدید وي، او محبت کوم ځای وي؟ دننه په زړه کې وي، بهر خو نه وي. پوه شوئ؟ بهر خو د هغې اظهار کېدی شي، لیکن وي خو دننه. د محبت دپاره همیشه زړه ولې خیلی کېږي؟ خوله او لاس ولې بنده ته نه خیلی کېږي؟ زړه ولې خیلی شي؟ ځکه چې هر چا ته پته ده چې محبت په زړه کې دننه وي د بنده، او که په زړه کې نه وي، نو هغه بیا هسې د خولې خبرې وي، هغه دروغ وي، هغه محبت نه وي. ټیک ده؟ نو د آمن بالله ډېره لویه خبره ده. خبره شروع شوي د دې نه ده، او که دا مونږ اګنور کړو، په دې کې لاپرواهي وکړو، نو بیا مخکې هیڅ هم نشته. ټیک ده؟ دا آیت دومره جوړ دی چې په لږ وخت کې دا ختمول ډېر مشکل کار دی.
والیوم الاخر دویم شی څه دی؟ په آخرت باندې ایمان، یعنی د قیامت په ورځ باندې ایمان، او په ایمانیاتو کې په آخرت باندې ایمان ډیر اهم شی دی. ګوره حدیث جبریل دی او په هغې کې په 6 څیزونو باندې خبره شوې ده. په هغې کې د 5 څیزونو خبره په دې آیت کې راغلی ده. دا 5 څیزونه زموږ د ایمان حصه ده، دا روټ دی، جړ دی. او 6 شی پکې نه دی راغلی، هغه دی قدر یعنی تقدیر. نو هغه په دې وجه نه دی بیان شوی ځکه چې په الله باندې چې زموږ کوم ایمان دی نو تقدیر د هغې حصه ده. د الله تعالی چې کوم علم دی، د هغه چې کومه فیصله ده، او د الله چې کوم قدرت دی نو هغه تقدیر دی، هغه په دې کې شامل شو. او دلته په 2 نمبر باندې د قیامت په ورځ باندې ایمان دی. د قیامت په ورځ چې بنده کوم ایمان وي چې هغه څومره هم مضبوط وي نو دومره ډیر به په انسان کې اخلاص وي. دا د ټولو نه اهم شی دی. د نیکۍ په ونه کې کو اخلاص نه وي کنه نو بیا په ګلونو کې خوشبویي نشته، په میوه کې خوند مزه یعنی ټیسټ نشته. اخلاص هغه خوږوالی دی چې هغه د ننه وي په عمل کې. ټیک ده. اوس د قیامت په ورځ باندې ایمان، ولی زموږ د قیامت په ورځ باندې ایمان شته او قیامت به کله راځي؟ ما ته دا مه وایئ چې دجال به راځي، بیا به عیسی علیه السلام راځي، بیا به انور د مغرب نه راخیږي، داسې به کیږي او هغسې به کیږي. لیکن دا راته ووایئ چې زما او ستاسو قیامت کله دی؟ د قیامت نښې کتل پرېږدئ، خو دا راته ووایئ چې زما او ستاسو قیامت کله دی؟ چې کله زموږ مرګ راشي. په حدیث کې راځي چې د هر انسان قیامت د هغه د مرګ نه شروع شي، چې څنګه بنده مړ شي نو د هغه قیامت شروع شو. بس ټیک ده. اوس دا ووایئ چې ستاسو او زما مرګ کله دی؟ د دې چاته پته شته؟ کو په تاسو کې څوک د 50 کالو نه بره وي، کو 40 ته هم رسېدلی وي، نو هغوی یقینا خپل نیم ژوند تیر کړی دی. ځکه چې کیدی شي چې شاید په مونږ کې یو کس هم 100 کالو ته ونه رسي. کو ننني ژوند ته تاسو وګورئ نو 100 کاله ژوند د هیڅ چا نه وي، ډېر کم یعنی شاذ نادر داسې کیږي. نو زموږ 100 کلونو ته د رسېدو څومره چانسز دي؟ د 10 کم 100 پورې هم څوک نشي پاتې کېدی. 80 کالو ته هم شاید چې څوک ورسي. کو هغه 40 کالو ته ورسي نو د دې مطلب دی چې هغه خپل نیم ژوند تیر کړی دی. کو هغه ټول هم میلاو شي نو هغه نیم عمر تیر کړی دی. نو ولې چاته دا احساس کیږي چې زه قیامت ته نږدې کېږم، زما قیامت خو را روان دی؟ چې څوک په حکومت کې را روان دی، څوک روان دی، څو فیشن راتلو واله دی، زما د دې خبرو سره څه تعلق نشته، ځکه چې زه خو ترېنه روانه یم. زما دپاره خو اوس د غر نه کوزېدل شروع شوي دي. په تاسو کې چې څوک د 25 کالو دي نو زه ټیک ده، هغوی خو لا غر ته خیږي. 10 کالو والا کس هم بره روان دی، لیکن باقي خو ټول لاندې را روان دي. تاسو خپل پیک ته رسېدلی یئ، یعنی د غر سر ته. اوس څه دي؟ اوس د غر د څوکې نه لاندې کوزېدل دي. اوس به نور طاقت نه راځي، نور همت نه راځي. همت په ښکته روان دی، طاقت به ختم شي، ځواني به ختم شي، بلکې تیره شوې ده. د ځوانۍ بره سر تاسو تیر کړی دی. اوس څه دي؟ چېرته دا احساس تاسو ته کېږي؟ مونږ وایو چې زمونږ د قیامت په ورځ باندې ایمان دی، لیکن پته به هغه وخت لګي چې زمونږ عمل څنګه دی په هغې باندې. د هغوی متعلق راځي چې که چېرې نیکي هغوی ته وویلی شي چې سبا قیامت دی، نو د هغوی سره نوره څه نیکي نه وه پاتې شوي. کومه نیکي چې هغوی کول غوښتل نو هیڅ نیکي نه وه بچ شوي. او که زمونږ نه تپوس شي نو مونږ دا وایو چې نه، اوس خو لا ماته دا کول دي، هغه کول دي، اوس خو لا ماته نیک جوړېدل دي، ماته خو لا دومره روجې نیول دي، ها ماته حج ته هم تلل دي، پروګرام مې شته، څومره ډېر څیزونه دي چې لا ماته پراته دي، کوم چې زمونږ په پلانینګ کې دي. او څوک چې د غر نه لاندې را روان دی نو د هغو د نیکۍ پلانینګ څومره اوږد دی. دومره ښکلې خبره راځي د ابو موسی العشري په باره کې چې کله هغه د ژوند اخري حصې کې و نو ډېر محنتونه به یې کول، د عبادت کې به ډېر محنت کوو. نو چا د هغو نه تپوس وکړو چې تو دا دومره محنت ولې کوې، دومره تو خپل ځان ولې ستړي کوې، آخر ولې په خپل ځان باندې نرمي کوه. نو وی فرمایل دومره ښکلې خبره ده،
هغه وفرمایل چې کله ریس وي منډه وي په هغې کې چې کله اس اخري نشان طرف ته رسېدو واله وي نو هغه په منډه کې خپل پوره قوت لګوي. تاسو چېرته ریس کتلی دی چې کله خلک منډه وهي او هغوی فینش لاین یعنی ختمېدو واله لکیرې ته نږدې شي نو د هغوی سوره به یوي، هغوی روشي او کو نور تیر شي. هغه پوره طاقت لګوي که نه، ځکه چې هغو ته دا احساس وي چې زما سره وخت ډېر کم دی، زما فینش لاین خو ډېره نږدې ده. چېرته مونږ هم داسې سوچ کړی دی، مونږ خو د ختمېدو لکیرې ته نږدې یو او مونږ ته تیزه منډه وهلی او که د مخکې نه هم رو تللی. ولې مونږ ته په نظر راځي چې مخکې څه دي زما قیامت او مونږ که اوسو زمونږ وخت په کومو کارونو کې تیریږي. نو په آخرت باندې ایمان خو ژوندونونه بدلوي. بیا داسې نه وي چې انسان فارغه کینی او وخت ضایع کړي، کله دلته کینی کله هلته. نو په آخرت باندې ایمان ډېر لوی شی دی. والملائکتی او په فرشتو باندې، والکتاب والنبیین، او دا درې واړه څیزونه د یو بل سره ډېر غټ تعلق ساتي. که په یو څیز باندې مو ایمان نه وي نو په دویم باندې نشي کېدی. که په ملایکه زموږ ایمان نه وي چې هغوی به د کتاب وحي راوړي، وحي خو په خپله د اسمان نه به نه راغورځېدی او نه به په غرونو باندې پرتې وي. فرشتې وي نو هغوی به دا وحي راوړي. فرشتې څوک دي؟ دا د الله تعالی مخلوق دی او په دې باندې زموږ یقین دی. دا څو هسې خیالي خبرې نه دي چې چا جوړې کړي دي. نو هغه فرشتې چې وحي به یې راوړي نو هغه امانتداري فرشتې دي. هغوی د الله تعالی په یو حکم باندې ټال او مټول نه کوي. هغوی د الله تعالی هر حکم مني او دومره ډېرې فرشتې دي چې هغوی څوک نشي شمارولی. دومره ډېرې فرشتې دي او هغه ټول ډېرې فرمابردار دي. والکتاب او کتاب، او دا کتاب د فرشتو په ذریعه راغلی دی. کتاب اسم جنس دی، یعنی دا د واحد او جمع دواړو دپاره استعمالیږي. نو دې ته کتاب هم ویلی شو مونږ او کتابونه ورته هم ویلی شو. که چېرې زمونږ په فرشتو باندې ایمان وي نو بیا به مونږ دا خبره منو چې دا کتابونه هغوی راوړي دي. والنبیین، او په ټولو نبیانو باندې، یعنی زمونږ په خپل نبی باندې هم ایمان دی صلی الله علیه وسلم، او د هغو نه مخکې چې کوم نبیان راغلي وو نو په هغوی باندې هم. ځکه چې که بل مذهب والا کس زمونږ د نبی په شان کې ګستاخي وکړي نعوذ بالله، نو مونږ داسې نشو کولی چې اوس مونږ هم د هغوی نه بدله واخلو او د هغوی د نبی بد ووایو. ځکه چې زمونږ دپاره ټول نبیان هغومره قابل احترام دي څومره چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. زمونږ دپاره هغوی هم د الله خواږه نبیان دي. نو په ټولو نبیانو باندې زمونږ ایمان دی. او بله دا چې هغوی انسانان وو، د هغوی په باره کې صحیح عقیده لرل ضروري ده. هغوی د نور نه وو جوړ، هغوی بشر وو. سورة الکهف مونږ په هره جمعه باندې وایو او د هغې په اخر کې تاسو دا وایئ چې الله تعالی هلته فرمایلی دي چې ای نبي تو هغوی ته ووایه چې زه بشر یم ستاسو په شان. بیا هم هغوی دا خبره نه مني چې نه هغه خو بشر نه و، هغه خو نور و. که د ایمانیاتو بنیاد صحیح وي، ګورئ که نه، که د یو کور بنیادونه کمزوري وي او بیا په هغه بنیادونو کې صحیح سامان نه وي لګېدلی نو څه به وشي؟ بیا به د هغه کور د مضبوطۍ تاسو وګورئ چې څه به کېږي. که چېرې مونږ په دې خبرو باندې کار نه کوو، دا نه مضبوطوو نو د خپل ایمان جایزه نه اخلو چې چېرته زما ایمان خو کمزوری شوی نه دی. که ستاسو کره بوټی وي نو تاسو په دې خبره په اسانه پوهېدی شئ. د بوټو خصمانه کول وي که نه، هغې له اوبو ورکول وي په وخت باندې. که تاسو چېرته د کوره ځئ نو تاسو بل بنده ته هغه حواله کړئ چې زما د بوټي به تاسو خیال ساتئ. ځکه چې که هغه تاسو دغه شان پرېښودو نو مړاوی به شي. دغه شان ایمان مړاوی کېږي، کمزوری کېږي. په دې دنیا کې دومره اټراکشنز دي او ټمپټیشنز دي، دا بنده ځان طرف ته راکاږي او په دې کې دومره باطلې عقیدې دي او نظریې دي چې هغه تاسو کنفیوز کولی شي. تاسو ته د خپل ایمان بوټی ډېر صحیح ساتلی، ډېر مضبوط، ډېر صحتمند. نو دا دی بنیاد د نیکۍ.
وروسته به موږ نورو څیزونو پسې برځو. چېرته تاسو ته دا نیکي ښکاره شوې ده، یعنی ایمانیات مضبوطول درته نیکي ښکاره شوې ده او که نه، او که په نورو څیزونو پسې نښتې یې، نو اول خپل جړونه خپل بنیادونه مضبوط کړئ. ډېر طوفانونه را روان دي. د قیامت په نږدې کېدو باندې به ډېر زیات طوفانونه وي، او چې د چا بنیادونه مضبوط نه وي نو هغوی به پاتې شي، هغه خو به اوبه ویسي. په نبیانو باندې ایمان، نبیان معصوم وو، نو داسې خبره نه ده چې خلک په نبیانو باندې نکته چینی شروع کړي چې هغوی به داسې کول، هغسې به یې کول. نن په نبیانو باندې خلک څنګه خبرې کوي، او که ستاسو په نبی باندې یقین نه وي نو بیا خو ستاسو ټول دین ته د را پریوتو خدشه ده، د هغې د را غورځېدو یره ده، ځکه چې دا قرآن خو په هغو باندې نازل شوی دی. چې په هغو باندې صحیح یقین نه وي نو په قرآن به بیا د بنده څه یقین وي، بیا به هغه د دین نه لرې شي. ځکه خلک په نبیانو باندې اټیکس کوي چې که موږ په نبی پورې غلطه خبره وکړو نو دا ټول خلک به د دین نه متنفر شي، لرې به شي. یو غټ پروفیسر و، هغه په جهاز کې روان و د علم د سفر دپاره. هغه وایي چې زه ناست وم نو خواته را سره یو ایر هوسټس ناسته وه. هغې زما نه د مذهب په باره کې تپوسونه شروع کړل. هغه غیر مسلم ښځه وه. ظاهره ده بیا هغې زموږ د پیغمبر علیه السلام په باره کې خبرې شروع کړې چې هغه خو داسې و، هغه خو هغسې کړي وو، دومره بدونه یې کړي وو، یعنې ډېرې بیکاره خبرې شروع کړې. هغه وایي چې کله ما د هغې خبرې واورېدې او زما سره خپل علم نه و چې کله ایمانیات مضبوط نه وي نو بیا دا حال وي د بنده. هغه وایي چې زه څنګه د جهاز نه کوز شم نو زه مسلمان نه وم، او چې زه څومره موده هلته وم نو زه چېرته مسجد ته نه وم تللی، ځکه چې زما د دې دین نه چړ پیدا شو، نفرت مې پیدا شو. یعنې داسې خبرې هغې زما په زړه باندې داسې شکونه واچول د نبي په باره کې چې زما په زړه کې بیا مطلب زما د زړه ایمان چې و هغه ډېر کمزوری شو. ظاهره د بیا انسان د دین طرف ته راتلل نه غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات چې د ټولو نه د بنده دپاره هغه ذات په کار ده چې مقدس وي، او چې کله په هغې کې شک پیدا شي نو بیا به څنګه هغه دین طرف ته راتلو. بیا هغه پاکستان ته لاړو او د سیرت النبی کانفرنس یې اټینډ کړو. هغه په کالج کې تعلیم ورکوو. نو هغه وایي چې زه اوس مسلمان شم نن. نو دا خبره یاد ساتئ چې په ایمانیاتو کې په نبیانو باندې چې د ایمان خبره ده نو د دې ځای نه به تاسو خلک رقوي. هغوی به په الله باندې په قیامت باندې ایمان په دې به درته خبرې نه کوي. هغوی به په تاسو باندې ډایرکټ اټیک په چا باندې کوي؟ هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوي. او چاته د خپل نبی په باره کې چې پته نه وي نو بیا به هغه د خلکو په خبرو کې راشي. نو ځکه ایمان مضبوطول ډېر ضروري وي. او ایمان څنګه مضبوطیږي؟ په قرآن پاک کې دي چې کله هغوی د الله کلام اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا. د سورت انفال 2 نمبر آیت دی چې کله د الله تعالی د آیتونو د هغوی په مخ کې تلاوت وشي نو د هغوی ایمان زیات شي. دا د ایمان د زیاتولو یو طریقه ده، د الله د کلام سره تعلق ساتل. نو دا شوې د ایمانیاتو خبرې. اوس به په حقوق العباد باندې خبرې کوو. اوس به معاملات طرف ته ځو چې د بندیانو څه حقوق دي. وآت المال على حبه، او هغه ورکوي خپل مال د هغو د محبت باوجود. نو په دې کې دوه خبرې دي. اوله دا ده چې د هغو په محبت کې، او یا د هغو د محبت باوجود. د دې دوه معنی په تفسیر کې شوي دي. په حبه کې چې د ها ضمیر لګېدلی دی نو دا ضمیر چا طرف ته ځي؟ دا مال طرف ته او که الله تعالی طرف ته. که چېرې د دې ضمیر مال طرف ته مطلب واخیستی شي نو بیا د دې مطلب شو چې د مال د محبت باوجود هغه مال ورکوي. مال د انسان کمزوري ده. ځکه تاسو ګورئ چې ډېر ښه خلک وي،
ښه نیکان وي، لیکن هغوی ټکر په څه وجه خوري؟ په مال کې. ځکه هغوی فراډ وکړي، د چا پیسه وخوري. بیا خلک وایي چې دوی ته وګوره، دومره دینداره دی، دومره غټ ایمان دی، وګوره دوی څه وکړل، مال یې خوا دی خوا کړو. دا مال هم د انسان دپاره فتنه ده، دا آزمایش جوړ شي. د دې محبت په انسان کې شته. انه لحب الخير لشدید، چې انسان د مال په محبت کې ډیر شدید دی. او هسې هم چې انسان یو شی د مهنت سره ګټلی وي، کو په حلاله طریقې مال ګټلی وي، نو هغه ته خپله کمایي ډیره ښه ښکاري، ځکه چې هغه وایي چې ما دومره مهنت کړی دی. نو د هغو د مال سره د محبت باوجود هغه بیا هم د الله په لاره کې ورکوي. ولی؟ ځکه چې د مال محبت خو وي، لیکن د هغې روټ جړ ته ګورئ چې هغه مضبوط وي که نه. نو چې اوس آمن بالله دی، نو څه مطلب دی؟ اشد حبا لله، د الله په محبت کې ډیر شدید دی، ډیر زیات دی. د مال سره محبت دی، لیکن شدید محبت د چا سره دی؟ د الله تعالی سره. نو د هغو دپاره مال ورکوي ګران کار نه دی بیا. او که د علی حبه دویم مطلب د الله تعالی طرف ته واخیستی شي، نو بیا یې څه مطلب جوړیږي؟ چې د الله په محبت کې ورکوي. یعنی د هغوی بل څه فکر نه وي چې مونږ ته بل څوک خوشحالول دي، چې زمونږ دي بل بنده تعریف وکړي یا خپل سکار په بل باندې کول دي. ځکه مونږ ورکوو علی حبه، د هغو په محبت کې ورکوي. چاله ورکوي چې کله د مال د ورکولو خبره راشي، نو ستاسو په ذهن کې اوله خیال راشي د چا غریب مسکین خیال، چې څوک خیرات غواړي، پیسه غواړي، چې تاسو ته یې کال کړی دی، ضرورتمند دی. نو دلته الله تعالی د ټولو نه مخکې د چا خبره کړې ده؟ ذوی القربه، رشته داران. د ټولو نه مخکې خرج کول دي په رشته دارانو. په دې د ټولو نه زیات اجر ملاویږي بنده ته. یو حدیث دی چې په هغې کې راځي چې انسان یو دینار خرج کوي په خپل اهل خانه باندې، نو د ټولو نه زیات اجر په رشته دارانو باندې په خرج کولو سره ملاویږي. ګوره رشته داران ضرورتمند وي، کوچري رشته داران ضرورتمند وي، نو بیا خو ډبل اجر دی، ځکه چې هغوی ضرورتمند هم دي، مسکینان دي، غریبانان دي. او دویمه وجه دا ده چې رشته داران دي، نو ځکه به هغه کس ته ډبل اجر ملاویږي. او که چېرې رشته دار غریب نه وي، ولې دلته یې چېرته غریب لیکلی دی په ذوی القربا کې، یا دا یې لیکلی دي چې مسکین ذوی القربا دي؟ په غور سره وګورئ، دا یې نه دي لیکلي، صرف دلته د رشته دارانو خبره راغلی ده. د دې مطلب دی چې رشته داري پوره کړئ، په هغوی باندې خرج کول. دا فرق نه پرې باسي چې هغوی غریبانان دي او که امیران دي، بس په هغوی باندې خرج کول دي. په امیرانو باندې څنګه خرج کوئ؟ هغوی له به تحفې ورکوئ. په کومه وجه خرج کول دي؟ علی حبه، د الله په محبت کې، ځکه چې دا د الله حکم دی، دا نیکي ده. که چېرې تاسو د هغوی نه مالداره یې، نو بیا هم خرج کوئ. او که د هغوی برابر یې او تاسو ته ښکاري چې د هغوی څه ضرورت دی، بیا هم په هغوی باندې خرج کوئ. ولی؟ ځکه چې د دې سره تعلقات ښه کېږي، د رشتې د مضبوطولو دپاره. ګنې که تاسو په رشته دارانو باندې نه خرج کوئ، نو د دې سره رشتې بیا نه ښه کېږي، دا په خپله نه ښه کېږي، دا هم تاسو ته تازه کول دي. نو کله ناکله هغوی له ګفټس ورکوئ، په هغوی باندې خرج کوئ. که د هغوی ضرورت وي هغه وخت ورکوئ، که نه وي نو بیا ورله هم ورکوئ. ضرورت بیا هم وي، ځکه چې د هغوی قرضئ، نو څه تحفه ورله ویسئ، په څه طریقه باندې په هغوی باندې خرج کوئ. دا دي ذوی القربه، او دا د ټولو نه ګران کار وي. سوالګري له تاسو ورکړئ، غریب مسکین له ورکړئ، لیکن د رشته دارانو سره اکثر جګړې وي، یا ترېنه بنده ناراضه وي، په زړونو کې ګیلې مانې وي. دا رشتې داسې دي ځکه چې هر وخت بنده د یو بل سره ملاویږي، ځکه په رشته دارانو باندې خرج کول د ټولو نه ګران کار وي. بیا خلک وایي چې دی زما کوم تپوس کوي، په فلانی موقع دی نه و راغلی، په فلاني وخت را کره نه و راغلی.
په فلاني وخت کې راته دا ویلي وو. په رشته دارانو کې دا قسم خبرې ډېرې وي، په دوستانو کې دومره نه وي. یو بل ته پیغورونه هم اکثر کوي. بیا بنده وایي چې په فلاني وخت کې راته دا پیغور را کړی وو او هغوی له کو هر وخت ورکوي هم، نو مجال دی چې هغوی چېرته خوشحاله شي او یا شکر ادا کړي. نو بیا دوی له د ورکولو څه فایده؟ نو بیا هم دوی له ورکول دي، ځکه چې علی حبه دا خبره یاد ساتئ، نو بیا ورکول آسان شي، او که هغوی له ورکوي نو بیا ګران شي، ځکه چې واقعي د هغوی نه خلکو ته بعضې وخت ډېرې زیاتې پریشانۍ والا خبرې ملاویږي او هغوی چېرته هم تاسو نشئ خوشحالولی. اکثر خلک وایي چې که موږ رشته دارانو له څه ورکړو نو د هغې څه فایده وي، چېرته هم هغوی نه خوشحالېږي، هغوی چېرته هم موږ نه یادوي او نه زموږ تپوس اخلي. نو بیا بنده څه وکړي؟ نه دي ورکوي؟ نه، بیا هم ورکول دي علی حبه. او کومو رشته دارانو له ورکول دي؟ صرف غریبانانو له او که ټولو له؟ نه، دلته راغلی دي رشته دارانو له. او بیا په رشته دارانو کې د ټولو نه نږدې رشته داران څوک دي؟ د سړو دپاره د هغو ښځه او بچي دي. سړي به بهر خرچ کړي او په کور کې د بچو فیسونه نه ورکوي، کور ته ګروسریز نه راوړي، اخوا دېخوا یې لګوي. نو داسې نه ده. هغه چې کومه نوڼۍ د خپلې په خوله کې، یعنې یو سړی چې کومه نوڼۍ د خپلې ښځې په خوله کې اچوي، نو په هغې باندې هم هغو ته اجر میلاویږي. دا هم د هغو دپاره صدقه ده. دا حدیث دومره ښکلی دی، که دې ته په غور سره یو بنده وګوري، نو په دې کې د یو بل سره د محبت خبره ده. داسې هم ویلی کېدو شي چې تاسو څه خرچ کوئ، لیکن دلته راغلی دی چې کومه نوڼۍ تاسو د ښځې په خوله کې واچوئ، یعنی دا هم د محبت یو اظهار دی. دغه شان محبت کوئ، د دې سره محبت زیاتیږي، د دې سره تعلقات ښهږیږي. چېرته یو نوڼۍ د هغې په خوله کې واچوئ، څومره محبت به راشي بل بندله. او که داسې سین تاسو وګورئ، نو داسې ښکاري که نه چې څومره محبت کولو والا کورنۍ ده. نو وفرمایلی شو چې اوله په خپله ښځه او بچو باندې وخورئ، او بیا مور او پلار، خویندې، وروڼو، خاله، ماما، ترو، پوپي، دا ټولې رشتې دي. نو بیا دي والیتامه او یتیمانان، او تاسو نوټ کړئ. د یتیم په باره کې داسې نه دی راغلی چې یتیم هغه دی چې هغه غریب دی، بلکې داسې راغلی دی چې د چا په سر د پلار سوری نشته نو هغه یتیم دی. کو په یو معاشره کې یتیمانان واړه وي، نو خلکو ته به څنګه پته لګي؟ هغه کس ته به څنګه پته لګي چې څوک په خپله په کمیونټي کې انوالو نه وي، او چې څوک خپل ځان مصروفه ساتي په خپل کور کې، خپل بچي او خپل دوستان صرف یعنی د هغوی سره تعلق ساتي، نه چېرته د خپلې معاشرې په باره کې ځان خبروي، نه تپوس کوي او نه هغو ته هېڅ پته وي. نو بنده ته به څنګه پته لګي چې څوک یتیم هم شته زموږ په معاشره کې؟ او یتیم د بلوغته پورې وي، یعنی چې کله هغه ماشوم بالغ شي نو بیا هغه یتیم نه وي. ټیک ده؟ مسکین کېدی شي، کو بالغ هم شي، لیکن هغو ته مسکین ویلی شي، لیکن یتیم بیا د یتیمۍ نه وځي. کو یتیم امیر وي او په نوم باندې جایدادونه وي، لیکن د یتیم چې زړه وي نو هغه ډېر نرم وي، نری وي، ځکه چې د پیسې خبره نه وي. هغه چې کوم کمی محسوسوي چې زما په سر د پلار سوری نشته، نو دا ډېر غټ کمی دی. کو د یو بالغ کس یعنی لوی کس هم پلار مړ شي نو هغه څنګه جاړي؟ هغو ته داسې ښکاري لکه زموږ د کور نه چې چا چت وتښتوو. د پلار خپل یو مقام وي، که هغه بوډا هم شي نو هغه د انسان دپاره باعث سکون وي. د یو ماشوم د سر نه د پلار سوری لرې کېدل دا یو ډېر غټه محرومي وي د هغو دپاره. نو د یتیم په سر لاس راکاږل د دې ځکه دومره ډېر اجر دی. او د دې په باره کې راځي چې د هغو په سر څومره ویښته وي نو دومره نیکۍ به هغه کس ته میلاویږي چې څوک د یتیم په سر باندې لاس راکاږي. نو د یتیمانانو زړه خوشحالوئ، د هغوی سره د محبت اظهار کول او په هغوی باندې پیسه خرچ کول، لکه د اختر په ورځ هغوی له ګفټ ورکول، ځکه چې د هغوی پلار نشته چې هغوی له تحفې ورکړي. ټیک ده؟ والمساکین، اوله د مسکینانو خبره راغله. مسکین څوک دی؟ د مسکین په باره کې په حدیث کې راځي چې مسکین هغې ته نه وایي چې
چې هغه یو ځای یو کجوره وغواړي او یا بل ځای یو نوړی دلته وغواړي او یو بل ځای. لیکن مسکین هغه دی چې د هغو سره دومره نه وي چې د هغو ټول کارونه پرې وشي. نو د هغو داسې حالت وي چې د هغې نه خلکو ته د هغو د ضرورت پته لګي. هغه وي مسکین. یعنی تاسو به ګورئ چې د هغوی کره خوراک څښاک موجود وي. یو وي فقیر، هغه خو د غریبۍ انتها ته رسېدلی وي، او یو وي مسکین، د هغو کور هم وي، خوراک هم کوي، کپړې هم ورسره وي. تاسو وایئ چې د دوی کره خو هر څه شته، ټي وي هم ورکره دی، بجلی هم ورکره ده، په کور کې چوله هم بلیږي. هغه د چا نه خواست نه کوي، غواړي نه، لیکن د هغو ګزاره په مشکله سره کیږي. تعرفهم بسیماهم، مخکې به راځي چې تاسو د هغوی مخونه پیژنئ. تاسو ته به پته ولګي چې د دوی کره یو کس پیسې والا دی د ګټي، د هغو مور او پلار هم وي، رور خوري هم وي، او نن سبا هر شی ډېر ایکسپنسیو دی، ډېر ګران دی، هر طرف ته ګراني ده. د هغو سره یو وړوکی شانجاب وي چې په هغې کې څنګه د بنده ګزاره کیږي. هغه مسکین دی، معمولي ګزاره کیږي، چې څومره یې لاس له راځي نو هغه مره خرج کوي، په مشکله باندې ګزاره کیږي. که هغه ایکسټرا د دوایۍ پیسې هم خرج کول غواړي نو نشي کولی، نو د هغو دپاره کور چلول ګران شي، واده کوژدن د هغو دپاره ګرانه وي، نو دا مسکین دی. او که د هغو کور راساسي نو د هغې سره پیسې نه وي چې د هغې چت کړي، صرف خپل روزانه ژوند تیروي بس، نو دا مسکینان دي. انسان له دومره سنسیټیو کېدل ضروري دي چې هغو ته پته ولګي چې دا مسکین دی. ضروري نه ده چې هغه دې وغواړي نو بیا دې ورله زه ورکومه. موږ په هره خبره زړه خورو. که څوک راته معمولي څه خبره وکړي نو موږ وایو چې هی هغې ما ته داسې ووایي. هر بنده د خپل ځان په باره کې ډېر سنسیټیو دی، لیکن د بل په باره کې چرته هم سنسیټیو نه وي چې تاسو ته د دې خبرې پته ولګي چې دی به څنګه خپل کور چلوي، دی څه کوي په داسې حالاتو کې. نو دا مسکینان وي او دی تاسو پیژندی شئ. هغوی غواړي نه لکه په چا باندې عرضه راغله، یو هغه سخت مختی دی، د چا جاب ختم شوی دی، د چا بزنس خراب شوی دی، په چا بیماری راغلی ده، د هغو پیسې په کار دي، رنګارنګ حالات وي که نه. نو په داسې حالاتو کې د هغوی مدد کول صرف د الله د رضا دپاره. مونږ انتظار د هغې ورځې کوو چې څوک دومره غریب شي چې په سړکونو کې پیسې غواړي، نو بیا هغو له ورکوو او بیا وایو چې پته نشته چې دی حقدار هم دی او که نه، مسکین دی او که نه. هغه خو حقدار دی. او وابن السبیل، او د لارې زوی یعنی مسافر څوک وي. او ګورئ دلته هم صرف مسافر ویلی شوی دی، داسې نه دی ویلی شوي چې غریب مسافر. که هغه امیر هم وي خو چې مسافر دی نو په هغو باندې خرج کول، لکه تاسو چېرته روان یې مسافر یې، که څه شی ځان له اخلی نو بل نه هم واخلی، بل چا له هم څه ورکړئ، د چا سامان اوچت کړئ، د چا مدد وکړئ، ځکه چې هغه هم مسافر دی. مسافر د سفر په وجه د دې خبرې لایق دی چې په هغو باندې پیسه خرج کړی شي. بعضې وخت خلک په سفر کې وي نو داسې مشکلات پرې راشي، که څوک ستاسو نه فون غواړي چې ما ته کور ته فون کولی، کیدای شي چې د هغو څه ضروري خبره وي، نو د یو مسافر مدد کول د هغو د سختۍ په حالت کې په کار راتلل دا هم نیکي ده. مونږ ګورو چې بنده نیک څنګه جوړېدی شي. که نیک جوړېدل غواړئ نو چاپېره وګورئ چې د چا مدد وکړم، خپلې سترګې د چا د مدد کولو دپاره کولاو کړئ، په هغو باندې پیسه خرج کول، او خرج کول یوازې د پیسې نه وي، دا بل قسم مدد هم کېدی شي. دغه شان علما میلمه هم په ابن سبیل کې شامل کړی دی، ځکه چې که څوک میلمه راشي ستاسو کره نو هغه هم مسافر دی که نه، د سوزۍ نه راغلی دی که نه، ستاسو د ګاونډ نه خو نه دی راغلی ستاسو سره د څو ورځو دپاره، نو هغه میلمه چې ستاسو کره راشي نو هغه مسافر دی، په هغو باندې هم خرج کول پکار وي. هغه مصیبت مه ګڼئ چې دا لاسو مصیبت راغی، نه دا خو نیکي ده. تاسو سوچ وکړئ چې دا هم زه د الله په لاره کې ورکوم. که چېرې تاسو علی حبه دپاره ورکوئ چې الله تعالی د دې حق ایښی دی، دغه شان چې په نازګزین د خپلو ملکونو نه وځي هغوی ښه په خوشحالۍ کې وو، لیکن نن د هغوی حالات داسې جوړ شو چې هغوی بې کوره شو، بې مددګاره شو،
په تیرو 3 میاشتو کې چې څومره سیریان ریفیوجیز د خپل کورونو نه بېدره شوي دي نو تاسو اندازه نشئ لګولی څومره ډېرو خلکو ته خپل کورونه پرېښودل پیښ شو اندازه ولګوئ 8 لکه دا شو 800,000 کسان او په 2017 کې چې د روهینګا نه کوم ریفیوجیز راوتي وي نو د هغې برابر دي او په یخنۍ کې هغوی د ټرکونو له پاسه ناست دي واړه دي ښځې دي بوډاګان دي دومره یخني ده ټوپۍ یې اچولي دي او د یخنۍ نه رپېږي او ځینې ورپکې پیدل روان دي یو سړی په خپل سایکل باندې د فیملي سره د کمبلي خودي وي او خپله فیملي را روانه کړې وه هغه د کور نور هیڅ هم نشو راغستی د ځان سره نو دا هم ابن سبیل دي په دې باندې هم خرج کول الله اکبر دغه شان حج او عمرې له چې ځي نو هغوی هم ټول مسافران دي د هغوی مختلف مشکلات وي څوک ورک شي یا ترېنه څه شی ورک شي نو د هغوی هم مدد کوئ د مسافر الله تعالی ډېر غټ حق ایښودی دی والسائلین او سوال کولو والا ګورئ چې کوم زمونږ په ذهن کې د ټولو نه مخکې راځي نو د هغوی نوم اوس راغی د سوال کول والو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سوال کول والو په تاسو باندې حق دی کو هغه په اس باندې راشي او په دې حدیث کې ډېره غټه د پوهې خبره ده یعنی کو په اس سوال کول والا هم راشي نو د هغو حق دی په تاسو څه مطلب هغه پیدل نه دی راغلی هغه په خر یا خچر نه دی راغلی هغه په اس راغلی دی ځکه چې اس ګرانه سورلی ده قیمتي ده یعنی داسې وګڼئ لکه چې هغه په ګاډي کې راغلی دی کو هغه په ګاډي کې راغلی وي او هغه ستاسو نه وغواړي نو د هغو هم حق دی هغو له ورکړئ موږ زر زر هغو ته خبرې شروع کړو ګوره کو یو فقیر ستاسو نه وغواړي او تاسو هغو له نشئ ورکولی نو داسې ورته چېرته مه وایئ چې زه ښه غټ کټ یې خپل کار ولې نه کوئ نو د هغو په زړه به څه تېرېږي چې تاسو ورته داسې ووایئ ځکه چې د دې سره تاسو د هغو عزت نفس مجروح کړو هغه مو کټ کړو تاسو د هغو زړه خرابوئ بلکې د الله تعالی په نزد ځان ګناهګاروئ الله تعالی د هغو په باره کې فرمایلی دي قول معروف ښه خبره ورته کوئ یا ورته وایئ چې معاف مې کړه خیر من صدقة یتبع هذا دا به راځي په سورة البقره کې یعنی تاسو چاته ښه خبره وکړئ هغه بهتره ده د دې نه چې تاسو هغو ته وایئ چې ها دا واخله او رخشه زه کار کوه ما پرېږده زه داسې اذیت والا یعنی تکلیف والا خبرې هغو ته مه کوئ تاسو څو ښه خبره وکړئ بس ځکه سوال کول والا شړل هغو ته خبرې کول دا منع شوي دي په 13مه سپاره کې د دې متعلق راغلی دي واما السائل فلا تنهر لیکن سوال کول په اسلام کې نه دي خوښ شوي سوال نه دي کول پکار صرف په هغه صورت کې چې د انسان ډېره غټه مجبوري وي بیا هغه سوال کولی شي لیکن دا خبره ډسکریج شوې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د خپل مال د زیاتولو د پاره د چا نه سوال کوي نو د هغو سره او که د هغو سره هر څه وي خو هغه وایي چې دونه زه وغواړم چې زما سره پیسه زیاته شي نو هغه د انګار سوال کوي کو هغه د کمی سوال کوي او کو د ډیرو سوال کوي دا د مسلم حدیث دی نو هغه د خلکو نه انګار یعنی سکروټي غواړي کو یو انسان د خلکو نه هر وخت سوال کوي او د هغو سره سوي خو بیا هم غواړي د ځینو خلکو د غوښتلو عادت وي بیا هم موږ ته ویلی شوي دي چې تاسو د هغو سره بدتمیزي نشئ کولی
تاسو هغه ته غلطه خبره نشئ کولی. تاسو بیا هم د هغو سره ښه سلوک کوئ. هغه د ځان دپاره انګار غواړي. هغه ستا نه وغوښتل نو په کار نه ده چې هغه خالي لاس لاړ شي. که چېرې تاسو وایئ چې دا سوال کول واله ډسکرج شي نو خیر دی، پیسې ورله مه ورکوئ، بل څه وله ورکړئ، څه د خوراک څښاک شي وله ورکړئ. او که هېڅ هم د سره نه وي نو ښه خبره ورته وکړئ یا ورله لږ شان څه ورکړئ، لیکن سوال کول واله خالي لاس مه لیږئ. مونږ وایو چې یو خدای هر وخت غواړي، خوله یې په خواست باندې عادته شوې ده. نو یا الله زمونږ خو هم دغه کار دی، زمونږ سره څومره هر څه وي خو مونږ بیا هم د الله تعالی نه هر وخت غواړو. زمونږ سوالونه چېرته ختمیږي، هر وخت مونږ څونه څه غواړو، هر څه وي را سره خو بیا هم غواړو که نه. خو که زمونږ نه څوک غواړي نو مونږ زر د هغو جانچ پړتال شروع کړو چې د هغو کره خو ټي وي هم دی، د هغو کره خو کیبل هم دی، فلانې شی هم ورکره دی او بیا هم دی غواړي. اوس تاسو کار دی چې هغه خالی لاسونه لیږي او د الله تعالی نه دا دعا غواړئ چې یا الله زه ستا بندیان خالی لاس نه لیږم، ته ما هم خالی لاس مه لیږه. ګورئ د خرچ کولو څومره غټ اجر دی دلته، چې د ایمان نه پس غټه نیکي دا هم ده چې بنده د الله په لاره کې خرچ کړي نو ورکړئ. وفي الرقاب او د سټونو د آزادولو دپاره. دا په پخوانۍ زمانه کې غلامان وو، د هغوی په سټونو کې به توقونه اچولی شوي وو. او نن سټونه آزادول څنګه دي؟ د مثال په طور د چا سټ د قرض په زنځیرونو کې نښتی دی، د هغو د قرض د ادا کولو دپاره تاسو د هغو مدد کوئ. نو دا هم داسې دی لکه د چا سټ آزادول، هغه هم غریب په قید کې دی. د سیند یو کلی په ټي وي باندې ښیلو یو کور و، د هغوی د کور دومره خراب حال و چې واړو لوښي وکره د خټو کورونه وو. نو د هغوی نه چې کله تپوس شو چې ستاسو څه حالات دي، هغوی وی چې دلته زمونږ د کلي چې کوم مالدار سړی و نو هغو زمونږ نه قرض اخیستی و، نو اوس مونږ د هغو کارونه کوو او زمونږ ټول نسلونه به د هغوی کارونه کوي، ځکه چې په مونږ باندې هر وخت سودونه زیاتیږي. استغفر الله ربي. او مونږ چرته نشو ازادېدی، زمونږ ټولو نسلونه د هغوی غلامان دي، زمونږ ځوانان لونه هم د هغوی غلامي کوي او د هغوی بچي هم، سړي ټول غلامان وو، د هغوی نن هم داسې کېږي. دا هم داسې سټونه دي چې نښتي دي، دا هم آزادول دي، په دې باندې پیسه خرچ کوئ. دغه شان که څوک بې ګناه جیل ته تللی وي او د هغو د وکیل کول وس نه کېږي، که څوک مدد وکړي نو ښه به وي. ګنې دغه شان به هغه غریب په جیل کې پروت وي نو هغه هم ښتی دی. دغه شان ځینې خلک داسې وي دلته چې د هغوی سټیټس صحیح نه وي، ګرین کارډ ورسره نه وي، نو په هغوی باندې خرچ کړئ. د دې چونکې سټیټس صحیح نه وي نو په معمولي پیسه باندې هغوی ایښودی شوي وي د جابز دپاره، د دوی نه فایده اخلي ځکه چې د دوی سټیټس ایلیګل وي. نو د دوی سټونه نښتي دي او چې کله چاته د چا د مجبورۍ پته ولګي نو خلک ترېنه بیا فایده حاصلول غواړي. دغه شان جنګي قیدیان چې وي د هغوی آزادولو دپاره که تاسو هغوی له څه ورکړئ، لکه که چا څوک پټ کړي وي یا کډنیپ شوي وي نو د هغوی د آزادولو دپاره پیسې خرچ کولی شئ چې هغوی آزاد شي. دغه شان ماشومان چې په شلټرز کې وي، په یتیمخانو کې وي، هلته پې ظلمونه کېږي نو هغوی تاسو آزادولی شئ، په هغوی باندې پیسه خرچ کولی شئ. نو دا هر څو په فر رقاب کې راځي او په دوی باندې به څوک سپنډ کوي چې د چا په زړه کې نرمي وي، چې چاته دا هر څه په نظر راځي او که څوک ترېنه مخ اړوي چې دا خو کېږي، دا خو د دې ځای معمول دی، دا خو دلته هر وخت وي، د څومره خلکو مدد به مونږ کوو، دا خو روزمره خبرې دي. نو او که یو له ورکړئ نو لس کسان به نور راشي. که د چا داسې رویه وي که نه نو بیا د هغو لاس بیا خپل جیب ته نشي رسېدی. د دې دپاره داسې انسان پکار وي چې د هغه د بل درد محسوسوي، چې هغه نرمدل وي. نو تاسو ته پته ولګېده چې د هغه کس کولی شي چې د چا په زړه کې د انسانیت دپاره درد وي، رحم وي، چې هغه وایي چې زه د دې بنده په څه طریقه سره مدد وکړم نو هغه انسان نیک دی. او که تاسو منځونه کوئ او ستاسو په زړه کې درد نه وي د بل دپاره
تاسو د چا په پریشانۍ باندې نه پریشانه کېږئ. که دنیا مري چوي مونږ خو سلامت یو که نه. زه خپل ځان له په $100 باندې پرس اخیستل غواړم، د $200 سوټ اخیستل غواړم. زما خپل شاپینګ نه ختمیږي. که په دنیا کې هر څه کېږي نو دا انسان بیا د نیک انسان په کیټګوري کې نه راځي. مونږ وایو چې مونږ اخر چا ته ورسو، چا له ورکړو. نو د هغې وجه دا ده چې ستاسو په زړه کې د بل لپاره رحم او نرمي نشته او داسې زړه د هر چا سره نه وي. بعضې خلکو له الله تعالی داسې زړونه ورکړي وي چې د هغو سره صرف خپل غم نه وي بلکې هغه د بل درد هم محسوسوي. نو دلته تاسو ته د څنګه انسان تصویر په نظر راځي؟ هغه کس چې په ډونیشن باکس کې پیسې اچوي. زه ټیک ده تاسو په باکس کې پیسې اچوئ، لیکن دا داسې نه ده چې کله تاسو چاله په خپل لاس پیسې ورکړئ او د هغې سره تاسو ته کومه خوشحالي محسوسه شي، د چا درد مو محسوس کړو او په هغو باندې مو خرج کړه. سبحان الله. الله تعالی دې موږ په داسې خلکو کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. او اوس د مونځ خبره راغله. ګورئ واقام الصلاة دا غې نه پس راغی وآت الزکاه او زکات ورکړئ. او دلته بیا د زکات خبره راغله. مونږ زر وایو چې زکات به پرې ولګي، مونږ وایو چې زکات ورکړو او خپل کار پوره کړو، لیکن د دې د مخکې علی حبه چې راغلی و زکات خو وروسته دی او هغه خو ورکول دي. د دې نه مخکې په دومره ډېرو کسانو باندې خرج کول دي. نو داسې انسان بیا څنګه خودغرضه کېدی شي؟ یا خو به هغه خپل خواهشات پوره کوي او یا به چاله ورکوي. چې څوک خپله خېټه ډکوي نو هغه به بل له څنګه ورکړي؟ دا هغو خپل خواهشات نه پوره کېږي. هغه وایي چې زما خو خپله په خپله نه پوره کېږي او چې د چا سره څومره وي هغه په مخه جمع کوي. نو بیا به د بل چا دپاره موټی څنګه کولاویږي؟ او که کولاویږي نو معمولي به کولاویږي ځکه چې د هغونه بچ کېږي نه. نو هغه به څه ورکړي؟ نو اوله اقام الصلاة راغی او بیا آت الزکاه دوباره راغی. نو مونځ قایموئ او داسې نه ده چې دومره خلکو له مو ورکړه نو اوس تاسو دا نشئ کولی چې دومره نیکۍ کومه، د فلاني مدد کومه، زه خو دومره په منډه ترړه یم، زما سره د مونځ وخت نشته، یعنی زما سره مونځ چېرته دی وخت. ها ما ولیدل ډېر مونځونو واله کسان، د چا خیال وي د هغوی سره دومره سخت زړونو واله دي هغوی، بیا هغوی داسې نشي ویلی د مونځ خپل ځای دی هغه هم کول دي او د پیسې ورکولو خپل ځای دی. او د مونځ قایمول یعنی مونځ د ټولو شرطونو سره کول د خشوع خضوع سره. وآت الزکاه او ورکړئ زکاه. اوس ګورئ د زکات متعلق په سورة التوبه کې راځي چې څوک د زکات حقدار دي او په هغه لیست کې هم مسکینان راغلي دي. نو ګورئ مسکینانو له د زکات نه علاوه هم ورکول دي. د زکات د پیسو انتظار مه کوئ چې د زکات وخت راشي نو بیا به زه زکات ورکم. او د زکات دویمه معنی د تزکیه ده. نو زکات د تزکیه نه دی یعنی پاکول. د دې سره مال هم پاکیږي او د دې سره نفس هم پاکیږي. قد افلح من زکاها چې چا خپل نفس پاک کړو نو هغه ته کامیابی میلاو شوه. چې چا د خپل دننه صفایي وکړه یعنی خپل نفس د بې معنی خبرونه پاکول، د ګنده اخلاقو، د خرابونه، د خرابو خبرونه پاکول، نو بیا د هغو ژبه پاکیږي. نو د دې دواړه معنی دي. او بیا راغی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. نو اوسې د خلکو سره څنګه رویه ده، څنګه معاملات دي؟ ګورئ د خلکو سره صحیح معاملات کول دا ډیره ضروری ده. که تاسو ځان له هر څه کوئ په عباداتو کې خو د خلکو سره چې ستاسو کوم معاملات دي نو په هغې کې ستاسو اخلاق راځي. که تاسو ډېر هم ښه کارونه کوئ د هغې نه خلکو ته څه نه میلاویږي. چې کله تاسو د خلکو سره خبرې کوئ نو څنګه کوئ؟ چې کله ستاسو د هغوی سره معامله وي نو هغه وخت تاسو څه کوئ؟ هغه دي ستاسو اخلاق. او په اخلاقو کې د ټولو نه مخکې څه راځي؟ چې کله تاسو د چا سره وعده کوئ او هغه پوره کوئ. داسې نه ده چې نن تاسو یو خبره کوئ او سبا له بدله کړئ. نن یو څه وایئ او سبا له بل څه وایئ. خپلې وعدې، خپلې معاهدې او خپل کانټراکټس دا پوره کوئ.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق صحابه کرام فرمایي چې د هغه به ډېرې کمې خطبې داسې وي چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه وی ویلي چې هغه کس د دین نه خالی دی چې څوک خپلې وعدې نه پوره کوي. موفون یعنی هغوی همیشه وعدې پوره کوي، همیشه د خپل وعدو خیال ساتي چې کله یو ځل د چا سره څه عهد وکړئ نه هغه څه کمیټمنټ وکړئ. بعضې وخت په انسان باندې داسې حالات راتلی شي چې هغه کمیټمنټ مات کړي، داسې کیدی شي چې بنده کانټریکټ مات کړي، د خدا نه خواسته که څه غټه مجبوري راشي، حالات بدل شي، کو هغه ستاسو کور اخستی وي په رنټ باندې، کو هغه جاب وي او کو هغه د تجارت څه معامله وي چې تاسو کله هم څه واده وکړئ نو هغه پوره کوئ، هغه سرته رسوئ. مونږ هم وعدې کوو، قسم خورو، مونږ او تخلو، مونږ د سټیزنشپ او تخلو، هلته مونږ دستخط وکړو، مونږ ته خو یاد هم نه وي چې مونږ لا څه کانټراکټ کړی دی، مونږ خو هغه وایو هم نه چې مونږ څه کانټراکټ کوو. د هغې پوره کول خو لا غټه خبره ده، هغه پوره کول ضروري دي. دا د یو مؤمن پہچان دی، د هغو نښه ده د یو نیک انسان. نن مونږ په کومه خبره باندې مشهور یو چې کوم خوازو نو مونږ وعدې ماتوو. تاسو ګورئ چې ابو جندل په زنځیرونو کې و او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس کړی و، حالانکې کانټراکټ لا لیکلی شوی هم نه و. هغه وخت صحابه کرام رضی الله عنهم څومره خفه شوي وو چې کله یې دی لیږو واپس. دلته زه د صلح حدیبیه خبره کومه، لیکن چې کله مو یو خبره وکړه نو بس وکړه. یو د خلکو سره کانټراکټ وي او یو د الله تعالی سره وي، د الله تعالی سره هم وعدې وي او هغه هم وي نظر منل. نو نظرونه منل هم د الله تعالی سره عهد کول وي چې زه به دا کار کومه، نو بیا به هغه پوره کوئ. نو اوله خو داسې قسمونه یا نظرونه منل نه دي پکار چې تاسو یې نشئ پوره کولی. په هغه وخت کې بنده په جوش کې راشي او زر نظر ومني او بیا وایي چې د نن نه پس به زه هره ورځ روژه نیسم، اوس به زه دومره زره نفلونه کومه او بیا یې بنده نشي پوره کولی. نو داسې منل مه کوئ او که منلې مو وي او نه شي کولی نو بیا د هغې کفاره ورکړئ، لسو مسکینانو له خوراک ورکړئ یا هغوی له کپړې ورکړئ، د هغې کفاره ورکړئ او آینده توبه وباسئ چې زه به بیا داسې چرته هم نه کوم. دا د منافق په نښو کې یو نښه ده چې هغه کله وعده وکړي نو هغه نه پوره کوي. چې زموږ متعلق څوک داسې نه وایي چې که دا وعده هغه کړې وي که نه نو هغه به یې چرته هم پوره نه کړي. او آخري خبره کومه راغلی ده، د خلکو سره چې څومره هم ډیلینګز دي، معاملات دي، نو دا د هغې د ټولو نه اوچته څوکه ده، بلکې لکه څنګه چې د غر څوکه وي هغه ده والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. صبر کول والا په تنګلاسۍ کې، په فقر او فاقه کې چې کله هغوی ته څه مصیبت میلاو شي، څه تکلیف ورته ورسي، څه ذهني پریشانی پرې راشي، که هغه جسمانی وي، که هغه ذهني وي، که هغه جنګ وي، په دې هر څه کې هغه صبر کوي، د صبر لمن نه پرېږدي. ځکه چې د انسان په ژوند کې ښه او بد حالات راځي، حادثې راځي، پریشانۍ راځي، لیکن په هغه وخت کې هغوی څه کوي؟ صبر کوي او که نه. نو دا د نیکي چې په داسې حالاتو کې بنده صبر وکړي. نن سبا ډېر خلک بیمار دي، په هغې کې هم صبر. الحمدلله علی کل حال داسې رویه پکار ده. حدیث قدسی دی، دا دومره ښکلی حدیث دی او هغه ټولو خلکو ته ووایئ چې څوک بیماران دي. الله تعالی فرمایي چې زه کله د خپل بنده آزمایش کوم او په هغه باندې څه تکلیف ولیږم، یعنی څه بیماري پرې راولم، نو هغه په خپله بستره باندې پرېوځي، لیکن هغه شکایت نه کوي. داسې نه وایي چې هی دا زما سره ولې داسې وشول، چې زه خو په دې خبره پوهېږم نه چې ما داسې څه کړي دي او جړا او انګولا شروع کړي، او نو هغه داسې هیڅ شکایت نه کوي. نو زه د هغه غوښه په بهتره غوښه کې بدله کړم او د هغه وینه په بهتره وینه کې بدله کړم. که چېرې زه هغه له
په دغه حالت کې مرګ ورکړم نو هغه سیده په رحمت کې داخل شي او کو هغه له زو عافیت ورکړم یعنی کو هغه د بسترې نه راپاسي نو هغه د ګناه نه بغیر وي یعنی بالکل پاک شي. صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تاسو کړو چې یا رسول الله د اولنۍ غوښې نه بهتره غوښه او د اولنۍ وینې نه بهتره وینه د دې څه مطلب دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی به هغه له داسې غوښه ورکړي یعنی هغه زړه غوښه به بدل شي او دا نوې غوښه به داسې وي لکه چې هغه چرته ګناه نه وي کړی په دغه غوښه یعنی د هغه جسم به داسې شي لکه چې هغه چرته ګناه کړی نه وي. انسان کو ځان ډیر هم پاکوي او ډیر هم کوشش وکړي خو نشي کولی داسې جسم چرته نشي راوړی چې هغې چرته ګناه نه وي کړی لیکن الله تعالی په هغه باندې بیماری راولي او هغه داسې صفا کړي لکه چې هغه چرته ګناه نه وي کړی. سبحان الله دا دی صبر. او په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې څومره مشکلات راغلي وو او هغوی به صبر کوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ژوند د صبر نه ډک دی او دا څومره نیکی چې مونږ ویلی دي نو دا هغه کس کولی شي چې څوک صبر کولی شي. د صبر نه بغیر خو نه بنده مونځ کولی شي. ګورئ صبر څه ته وایي؟ استقامت ته، په یو کار باندې همیشګي برداشت کول، یو کار کول هغه نه پرېښودل دې ته صبر وایي. دا نه ده چې حالات لږ مشکل شي او بنده هغه کار پرېږدي. الله دې انسانان محفوظ وساتي. په بعضې خلکو باندې داسې مصیبتونه راشي چې د هغوی ایمان لاړ شي، د چا څوک مړه شي یا د چا د بچی سره څه واقعه وشي یا اچانک څه آفت راشي، بیا هغوی د الله تعالی نه ناراضه شي او هغه پرېږدي. الله تعالی مو دې د داسې ازمایښتونو نه وساتي. آمین یا رب العالمین. استغفر الله. نو صبر دا دی چې بیا هم انسان د الله سره کنیکټ وي، بیا هم انسان الله تعالی پرې نږدي، بیا هم چې انسان په نیکۍ باندې روان وي، په ګناهونو باندې صبر کوي چې انسان د ګناهونو نه ځان ساتي، خپل ځان منع کوي او غمونه برداشت کوي. نو دا صبر دی. شکایتونه دې نه کوي چې بس شکایتونه یې په خوله راځي چې د الله تعالی نه شکایتونه کوي، د خلکو نه شکایتونه کوي. د یو صحابي مالی حالت ډېر خراب و. هغه کور ته لاړو نو د هغه په لاس کې یو نوی څادر و. ښځې ورته وی چې زموږ مالي حیثیت خو دومره نه دی، دا دې د کوم ځای نه راوړو، زموږ سره دومره پیسې شته دی نه. د صحابیاتو سره به هم د حلال رزق ډیر فکر و. سبحان الله چې زموږ کمایي دی حلال وي. هغوی به وی چې کوچلي په موږ باندې فاقې راشي، موږ د لوږې نه مړه شو، موږ به مشکلات تیر کړو لیکن حرام مه راوړه کور ته. نو هغه صحابي وی چې دا خو ماله نبی کریم صلی الله علیه وسلم را کړی دی، هیڅ داسې خبره نشته، فکر مه کوه. نو اوس تاسو څه خیال دی چې هغه به خوشحاله شوي وي د هغو په خبره باندې؟ هغې ورته وی چې ولې تا د الله تعالی شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو؟ الله اکبر. ولې تا د الله شکایت رسول ته وکړو صلی الله علیه وسلم چې موږ په مشکله کې یو؟ دا خبره دی هغو ته کړې وه. هغو ته دی وی چې نه داسې نه ده، ما هیڅ شکایت نه دی کړی. او اوس د دې خبرې تعلق د هغې واقعې سره دی کومه چې ما تاسو ته بیان کړې وه چې یوې ښځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څادر راوړی و. هغه ډېر ښایسته څادر و. هغې وی چې دا ما خاص ستا دپاره جوړ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه څادر واخیستو او هغه یې په سر کړو. نو ما وی چې دا څادر ما له راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه څادر مال راکړو او صحابه کرام ډېر خفه شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې څادر ته ضرورت و، نو تا ترېنه ولې وغوښتو؟ نو ما هغوی ته وی چې دا څادر ما په دې وجه غوښتی و چې دا به زما کفن شي، ځکه چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر کړی دی. نو دا زما دپاره د کفن دپاره به زو کېږدم چې کله زو مړ شم نو په دې کې به ما ښخ کړی.
نو د هغوی څومره حوصله وه چې تا د الله تعالی شکایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو. سبحان الله، الله اکبر. اولئک الذین صدقوا، دا هغه خلک دی چې هغوی رښتیا ویلي دي. پس کې رښتیا ویلي دي یعنی کومه کلمه چې مونږ وایو، کلمه شهادت، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، نو هغوی د دې کلمې تصدیق وکړو، یعنی د خپل عمر سره د خپل عمل سره دا خبره ښکاره کړه. هم دا خلک دي چې رښتینی دي، نو په رښتیا باندې عمل کول والدي. خبرې خو هر څوک کوي، دا کلمه به منافقین هم وي لیکن هغوی رښتینی نه وو. نو دلته الله تعالی د دې تعریف کړی دی چې دا دي صادقین، رښتینی خلک. او تاسو ته پته ده چې د صدیقین مرتبه د انبیا نه پسته د نبیانو نه په انسانانو کې د ټولو نه اوچته مرتبه د صدیقین ده. نو د دې په باره کې الله تعالی فرمایل چې دا خلک رښتینی دي. د دې مطلب دی چې د دې ایمان رښتینی دی. الله تعالی د هغوی ګواهي ورکړه. واولئک هم المتقون، هم دغه دي متقین. دې ته خو متقی ویل کېږي. او تاسو ته پته ده چې د متقین په باره کې څه دي؟ د هغوی دپاره جنت دی. سبحان الله. او مخکې به راځي چې اعدت للمتقین، د متقینو دپاره جنت تیاره شوی دی. اللهم جعلنا منهم، یا الله مونږ په دې کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. اوس هغه خبره را روانه ده چې کله د چا قتل وشي، یعنی څوک مرډر شي، نو د هغې په اسلام کې څه سزا ده؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وعليه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.